سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ وایاست. بیا هم زه مسلم وردګ یم. غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د زده کړې د شټوډیو ډې لړۍ کتابونو له جملې څخه د دوه سطحې د کتاب د نهم فصل درسونه تاسو ته وړاندې کړم. په نهم فصل کې موږ تاسو لرو د نهم فصل عمومي عنوان دی د اربایتس ویلټن په باره کې باندې. اربایتس ویلټن یعنی د کار نړۍ. د کار نړۍ کې څه شامل دي راځو موږ تاسو لاندې په درس کې وایو. لومړی دلته لیکل شوي دي چې Ausbildung یعنی لومړی موږ تاسو مسلکي یا تخنیکي زده کړې کوو. Ausbildung زده کړو ته وایي او وروسته د هغې څخه بیا Umschulung ټرینینګ ته وایي یا عملي دوره د کار چې څوک یو ټرینینګ یا یو عملي دوره سرته رسوي په هغې کې کومه وظیفه یې چې په آینده کې کیږي د هغې په ارتباط زده کړه کوي. وروسته د هغې څخه Beruf دی یعنی کله چې یو چا تخنیکي مسلکي زده کړې وکړي په هغې برخه کې پراکټیکوم او یا هم ویلی شو چې عملي کار یې سرته ورسوه ټرینینګ یې ترلاسه کړ وروسته د هغې څخه بیا عملي ډول باندې د وظیفې میدان ته داخلیږي یعنی وظیفه کوي په هغې برخه کې. اوس راځو دلته بیا هم په لومړۍ نقطه کې دلته وایي چې Berufsbiografien یعنی د یو چا وظیفوي ژوندلیک چې څوک مثلا چیرته یې زده کړې کړي دي څه کار کوي چیرته یې عملي دوره سرته رسولې ده د هغې د کار مربوط ټول معلومات چې هغې ته Berufsbiografie وایي. اوس دلته راځو lesen Sie die Texte وایي تاسو دغه متنونه دي دلته لاندې ordnen Sie die Bilder den Texten zu وایي ترتیب کړئ تصویرونه دلته لاندې بیا تصویرونه ورکړل شوي دي دلته تاسو تصویرونه ګورئ دغه تصویرونه وایي تاسو ترتیب کړئ یا سر ورکړئ ورسره د ټکسټن یعنی د متنونو سره کوم متن د کوم مثلا دلته یو متن دی د دغه شخص په باره کې باندې راځو وایي چې په دې متن کې وایي چې دا شخص څه کار کوي مثلا دا شخص یو کمپیوټر کار دی پروګرامینګ کوي کنه دلته د غواو په فارم کې کار کوي او کنه کوم بله وظیفه سرته رسوي دا تصویرونه به بیا هم د متنونو سره تاسو سر ورکوئ دې ته. اوس راځو دلته د دې شخص په باره کې باندې وایي چې یورګ براون د مونشن څخه مونشن په آلمان کې یو مشهور ښار دی چې یعنی مرکز د بایرن ایالت دی چې په انګلیسي کې ورته مونیخ وایي او په آلماني کې ورته مونشن وایي. راځو اوس دا متن وایي چې په متن کې څه لیکلي دي د دغه یورګ براون د وظیفوي ژوندلیک په باره کې باندې دا متن دی دلته وایي چې nach der Schule habe ich in Strelitz eine Ausbildung zum Facharbeiter für Rinderzucht gemacht وایي وروسته د ښوونځي څخه habe ich in Strelitz وایي ما په شټرلیتس کې یو د Ausbildung هغه تخنیکي مسلکي زده کړې دي چې د 3 کلونو دپاره سرته رسیږي یعنی 3 کاله زده کړې کیږي د زده کړو په منځ کې د زده کړو سره په څنګ کې عملي کار هم سرته رسول کیږي مثلا دا په مسلکي بخشونو کې مثلا یو څوک د خیاط په حیث باندې غواړي کار وکړي یو څوک غواړي د سلمان په حیث باندې کار وکړي د هغې دپاره دلته باید څوک 3 کلنې زده کړې سرته ورسوي وروسته د هغې څخه کولی شي چې د سلمان یا فریزور په حیث باندې کار وکړي نو دغه زده کړو ته Ausbildung وایي یعنی مسلکي زده کړې. او یا هم څوک غواړي مثلا میستري جوړ شي د هغې لپاره هم باید 3 کلنې زده کړې سرته ورسوي یا همدارنګه په یو شرکت کې کار وکړي یو د موټر جوړولو شرکت کې او یا هم کوم مستري خانه کې چې ثبت او راجستر مستري خانې وي هغې کې کار وکړي تر څو کار د زده کړو تر څنګ کار هم زده کړي. دلته وایي چې دا وایي چې د ښوونځي څخه وروسته ما په شټرلیتس کې eine Ausbildung یو مسلکي زده کړې مې د zum Facharbeiter یعنی د مسلکي کارکوونکي په حیث باندې یعنی مسلکي زده کړې مې وکړې تر څو یو مسلکي کارکوونکی شم یو تخصصي کارکوونکی. For Rinderzucht gemacht یعنی دی وایي چې ما د Ausbildung یا مسلکي زده کړې په د Rinderzucht یعنی د غواګانو
د کثرت یا نسل ورکولې په برخه کې ما خپلې زده کړې سرته ورسولې. غندرسوخت غندر غواګانو ته یا غواوو ته وایي او سوخت معنا کثرت ورکول، نسل ورکونه یعنی نسل زیاتونه، دې ته سوخت وایي. ویل ایش په انګلیسي کې ورته په اسانۍ سره بریډینګ وایي. ښه، دلته وایي چې while ich mit Tieren arbeiten wollte، وایي ما ځکه دغه برخه کې زده کړې وکړې چې ځکه چې ich mit Tieren arbeiten wollte، ما غوښتل چې زه د حیواناتو سره arbeiten کار وکړم یا د حیواناتو سره مصروفه واوسم. erzählt Jörg erzählt قصه کوي erzählt یا وایي erzählt Jörg Braun. Nach der Wende 1990 musste der Betrieb schließen. یعنی وروسته د ویندې کله چې شرقي او جنوبي آلمان سره دوی ځانته شوي وو، کله چې په دې وخت کې ویندې د دوی یو ځایوالي ته وایي یونین، یعنی ویندې یو ځایوالی. کله چې دوی بیرته سره یو ځای شول په 1990 کال کې musste der Betrieb schließen، وایي د کومې زده کړې چې ده کولې په دغه برخه کې دغه شرکت وایي څنګه شو؟ دا بند شو. Und war plötzlich arbeitslos. نو وایي دی plötzlich دفتن یو څوک یعنی شرکت بند شو او دی دفتن څنګه شو؟ arbeitslos یعنی بیکاره شو. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben، وایي ما ډېر درخواستونه ورکړل ډېرو کاري ځایونو ته. Aber es gab im Osten keine Jobs in der Landwirtschaft mehr. وایي خو په شرقي آلمان کې د زراعت په برخه کې landwirtschaft یعنی دی کار کوي د زراعت او مالدارۍ په برخه کې، دی د مالدارۍ برخه دی. دلته landwirtschaft اصلا زراعت ته وایي. نو دی وایي چې دلته د زراعت په برخه کې نور کارونه نه وو په شرقي آلمان کې. Das Arbeitsamt hat mir 1992 eine Umschulung zum Programmierer angeboten. یعنی د کار ادارې په 1992 کال کې ماته د یو Umschulung یو عملي دورې چې د پروګرامینګ بخش کې یو عملي دوره وه، د هغې پیشنهاد یې ماته وکړ یا پیشنهاد یې راکړ تر څو دی یو پروګرامر شي. Die Umschulung dauerte 14 Monate. وایي د Umschulung یا دغه عملي دوره چې وه دا د دې دوره وه یا د عملي دورې وخت و 14 Monate 14 میاشتې. Das lange Sitzen am Computer und das Lernen waren am Anfang nicht leicht. یعنی کمپیوټر ته د زیات وخت لپاره کېناستل او همدارنګه das Lernen او د هغې زده کړه waren am Anfang nicht leicht. یعنی دا په لومړۍ وختونو کې دا یو اسانه خبره نه وه، یعنی دا اسانه نه و. Aber das Programmieren hat mir so viel Spaß gemacht. وایي ولې دغه پروګرامینګ کول چې وو وایي دې ډېر زر ماته ډېر خوند یې راکړ. Spaß gemacht یعنی ماته ډېر خوند راکړ، ماته ډېر دلچسپه شو. Sagt Jörg وایي دا وویل یورګ. Ich hatte Glück، denn ich habe nach der Umschulung eine Stelle in einer Softwarefirma in München bekommen. وایي ما بخت یا طالع درلودلې denn ich habe nach der Umschulung وایي وروسته د دغه عملي دورې څخه وایي ich habe eine Stelle in einer Softwarefirma in München bekommen. وایي ما یو خالي بست Stelle خالي بست ته وایي یو خالي بست د سافټویر په یوه شرکت کې په مونشن ښار کې دا ما پیدا کړ یا هم دغه خالي بست مې ترلاسه کړ. Seit 4 Jahren ist meine Frau auch hier. وایي د 4 کلونو راهیسې د ما کورواله یا ښځه هم دلته ده. Sie arbeitet Teilzeit als Erzieherin in einem Kindergarten. وایي دا کار کوي وروسته له وخته یعنی اضافه Teilzeit یعنی وروسته د رسمي وخته کار کولو ته Teilzeit Arbeit وایي یا بعد له وخته کار کوي از Erziehen د یوې روزونکې په حیث باندې یعنی د ماشومانو روزونکې.
هغه موږ تاسو که یو مور هم وي ویلی شو چې مثلا sie ist eine alleinerziehende Mutter مثلا ویلی شو چې هغه یو تنها روزونکې مور ده، یعنی په تنهایي ډول سره د ماشومانو روزنه هغه مور کیدای شي، هغه یو بل څوک کیدای شي، خو چې د ماشومانو روزنه کوي هغې ته erziehen. دلته وایي چې as erziehen in einem Kindergarten وایي د بعد له وخته یا وروسته له وخته کار کولو د ماشومانو د روزونکي په حیث باندې in Kindergarten په وړکتون یا کودکستان کې. اوس راځو دلته بیا هم لاندې د بعضو کلمو په باره کې باندې معلومات ورکړي دي. مثلا der die Facharbeiter یا Facharbeiterin. Facharbeiter یعنی که نارینه یي ورته وایي چې Facharbeiter یعنی مسلکي کارکوونکی، او بل دی که چیرې en وایي Facharbeiterin ووایو نو بیا ښځینه ته اوړي. دا مخکې درسونو کې مو ویلي دي. که چیرې Facharbeiterin ووایو نو ښځینه ته اوړي، وایي چې یو مسلکي کارکوونکې ښځه. او که چیرې جمع حالت یې وایي نو بیا وایي چې Facharbeiterinnen. نو په دې صورت کې بیا جمع حالت راوړي. که چیرې یوت یعنی په انګلیسي کې چې جی ورته وایو، یوت او ډی دواړه داسې سره لیکلي، دا معنا د someone معنا ورکوي، یعنی یو څوک معنا ورکوي. jemand ورته وایي، دې ته jemand یعنی یو څوک. der eine Ausbildung gemacht hat یعنی هغه څوک چې هغې مسلکي یا 3 کلنې مسلکي زده کړې سرته رسولي وي mindestens 3 Jahre یعنی حداقل دلته meistens دی، mindestens نه، mindestens حداقل ته وایي، او meistens چې دي meistens یعنی زیاتره ته وایي یا ډېر. meistens 3 Jahre یعنی چې باید 3 کلنې مسلکي زده کړې سرته رسولي، هغې ته څه وایي کېږي؟ هغه ته Facharbeiter وایي. بل دی د Rinderzucht. Rinderzucht مې تاسو ته په درس کې هم ویلی چې Rinder خو خپله غواوو یا غواګانو ته وایي، او Zucht معنا د دوی د نسل ورکولو، د نسل ته کثرت ورکول، یعنی نسل ورکونه. غواو ته نسل ورکونه یعنی غوا ده، هغې ته مثلا د غواو ډاکټران یا ویټرینران ورته پیچکارۍ ورکوي چې هغوی بیا په هغې سره یعنی د دې دپاره چې هغه غوا تر څو یو بچی راوړي نو ورته پیچکارۍ ورکوي یا د دوی نسل ورکونه ورکوي. نو دا شخص چې دی یورک چې دی بیا مشخص په همدې بخش کې څه کړي دي؟ Ausbildung یا 3 کلنې مسلکي زده کړې کړي دي پکې. Rinderzucht oder Rinderzuchten. Zuchten جمع ده. viele Kühe haben. viele Kühe یعنی Rinderzucht یعنی دلته دوی دا جمله څنګه تشریح کړې ده؟ وایي چې دا viele Kühe haben یعنی چې زیات غواګانې څوک ولري، نسل ورکونه وکړي. aufziehen und verkaufen یعنی زیاتې غواګانې روزل und verkaufen او بیا د هغې خرڅول. بل دی die Wende. Wende دلته په دې ځای کې Bereinigung معنا ورکوي. Wende Bereinigung یا Union په کوم وخت کې چې اوست یعنی شرقي او ویست دویچلند، شرقي او جنوبي شرقي او غربي شرقي او غربي آلمان سره یو ځای شول، هغې ته die Wende وایي. دا کلمه ورته استفاده کېږي. die Bewerbung یعنی درخواست ورکول د یو وظیفې دپاره. Bewerbungen یې جمع ده. in einem Brief oder einem Gespräch zeigen. dass man gerne in der Firma arbeiten möchte یعنی په یو بریف کې او یا هم په یو Gespräch کې، Gespräch یو انټرویو ته وایي، او یا هم په یو خط کې دا ښودل چې dass man gerne in der Firma arbeiten möchte چې یو څوک غواړي چې په یو شرکت کې کار وکړي، یعنی د هغې لپاره دا درخواست ورکول د کار لپاره. بل دی die Landwirtschaft یعنی زراعت ته وایي. das was ein Bauer macht چې یو بزګر، بابا اصلا بزګر ته وایي، خو دلته چې دوی دا کړی یعنی د غواو فارم درلودونکی چې دا هم د زراعت او مالدارۍ یو برخه ده. zum Beispiel Tiere aufziehen یعنی د مثال په ډول سره د حیواناتو روزنه. دلته دوی هم دا مطلب ورکړی دی. ښه، اوس دلته په دې تصویر کې
دا شخص څه کوي؟ دا شخص د غواوو فارمر یا روزونکی او نسل ورکوونکی دی. ښه، او بل دی مثلا دلته دا بل تصویر هم موجود دی چې دا تصویر بیا د بل متن مربوط کیږي. راځو هغه متن هم وایو، بلکې د همدې مربوط کیږي ځکه چې دلته موږ تاسو ویل چې دا پروګرامي غږ دی، یعنی د لومړی وظیفه یې دا وه، وروسته بیا چې کله شرقي او شرقي او غربي آلمان سره یو ځای شول، نو د هغې نه وروسته بیا د کار ادارې دته د یو پروګرامر یا پروګرامینګ برخه کې دته د یو شولونګ یا د عملي دورې یو پیشنهاد یې ورته وکړ او د بیا دا وظیفه سرته ورسوله. راځو بل متن ته. په بل متن کې دلته بیا هم څو تصویرونه دي چې دا د دې متن مربوط کیږي په بله صفحه کې چې 141مه صفحه ده. راځو دلته بیا هم یو متن دی په باره کې د ګولر اردوګان. ګولر اردوګان دغه د دې ښځې نوم دی. هامبورګ، د هامبورګ څخه. Ich bin 1978 aus der Türkei nach Deutschland gekommen. وایي زه په 1988 کال کې د ترکیې څخه آلمان یا جرمني ته راغلم. Ich habe an der Volkshochschule Deutsch gelernt. وایي ما د Volkshochschule کې یا دغه د په کالج کې یعنی ویلی شو چې د ژبې مربوط دی، یعنی په دې کالج کې ما څه وکړل؟ Deutsch gelernt، آلماني ژبه زده کړه. Abends habe ich meistens Büros geputzt. وایي د ماښام د طرفه وایي ما زیاتره وختونه څه کول؟ Büros geputzt، یعنی د پاککارې په حیث باندې ما څه کوله؟ وظیفه کوله، یعنی دفترونه مې پاکول. Und tagsüber in einer Großküche gearbeitet. او د ورځې د طرفه مې وایي په یو Großküche په یوه لویه آشپزخانه کې gearbeitet کار کولم. Die Arbeit war anstrengend und ich habe nicht viel Geld verdient. وایي کار زیات و او یا هم زیات هغې درلوده، anstrengend، زیات سترس یې درلوده. Und ich habe nicht viel Geld verdient. خو وایي ولې ما زیاتې پیسې نه ګټلې، یعنی کار مې زیات و پیسې کمې. Ich wollte schon immer Friseurin werden. یعنی ما د مخکې نه غوښتل چې زه یوه Friseurin، سلمانې ته وایي، سلمانه چې موږ تاسو خپل هغې کې ورته آرایشګره وایي. وایي ما غوښتل چې آرایشګره او سلماني ځانته بخښونه دي البته که ووایو، خو د موږ تاسو په هېواد کې هلته بیا هغه نشته. Friseurin کار هم په همدغه آرایشګاه کې کېږي. ښه، او دلته په آلمان کې چې دی بیا Friseurin چې دي خپله سلمانانې، یعنی سلمانې ښځې دي. Aber für den Beruf musste Frau Erdogan erst eine Ausbildung machen. وایي ولې د دغې دپاره چې د Frau Erdogan Friseurin یا سلمانې شي، د دې دپاره aber für den Beruf، وایي د دغه وظیفې دپاره دې باید چې یعنی Frau Erdogan باید چې یو مسلکي زده کړې لومړی سرته رسولې وای، یعنی په همدې برخه کې 3 کلنې مسلکي زده کړې باید کړې وای. Im Geschäft einer Freundin hat sie einen Ausbildungsplatz gefunden. وایي Geschäft یعنی Geschäft اصلا بزنس یا تجارت ته وایي، خو دلته مطلب ځنې دا دی چې په یو شرکت کې، هغه شرکت چې همدغه مسلکي زده کړې خلکو ته ورکوي یا د مسلکي زده کړو پیشکش وړاندې کوي، وایي د ما یوې ملګرې په دغه شرکت کې وایي ما ته یو Ausbildungsplatz یعنی د مسلکي زده کړو یو ځای ما ته پیدا کړ. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. یعنی دغه Ausbildung یا مسلکي زده کړې چې دي وایي دا وخت نیسي 3 کاله یا 3 کاله طول لري یا دومره وخت نیسي. 2 Tage in der Woche war sie in der Berufsschule. یعنی 2 ورځې په هفته کې دا وه په Berufsschule د وظیفې په ښوونځي کې. دلته دا سیستم یې همداسې دی چې
Berufsschule یعنې د وظیفې د زده کړې ښوونځی چې هلته څوک د وظیفې په باره کې باندې زده کړې کوي. وایي 3 ورځې به دا په همدا Berufsschule کې وه او وروسته 3 Tage im Friseursalon او 3 ورځې به بیا دا په Frisur یعنې سلماني کې وه. Friseursalon. In der Berufsschule habe ich auch besser Deutsch gelernt. وایي همدا د وظیفې په ښوونځي کې وایي ما ښه الماني ژبه زده کړه. Denn als Friseurin muss man sich mit den Kundinnen unterhalten. وایي بیا وایي د یوې وایي ځکه چې د یوې Friseurin یا د یوې سلمانې په حیث باندې muss man sich mit den Kundinnen یعنې د خپلو مشتریانو سره باید یو سړی ښه رویه وکړي یا ښه وخت ورسره تیر کړي، یعنې په ښه رویه او تفریحي ډول باندې د خپلو مشتریانو یا ګراکانو سره خپل وخت تیر کړي. Sagt sie, وایي دا دی وویل دا ګلوردوګان. 4 Jahre später eröffnete sie einen eigenen Friseursalon. یعنې 4 کاله وروسته دې خلاص کړ د خپل ځان دپاره یو سلماني خلاصه کړه. Heute bildet Frau Erdogan selbst aus. یعنې اوس چې دا خپله نورو ته د اوس او بیلد دا دواړه یوه کلمه ده، خو دا ټرین بار یا جدا کېدونکی فعل دی چې دلته سره جدا شوی او اوس اخر ته راغلی. یعنې اوس دا خپله نورو ته څه ورکوي؟ زده کړې ورکوي یا خپله نور شاګردان لري، اوس خپله یعنې استاد ده. Sie hat 2 Angestellte. یعنې دا 2 کارکوونکي لري. Und ein Auszubildender او یو نفر هغه څوک چې هغه د مسلکي زده کړې سرته رسوي یا ترلاسه کوي، یو دغه Auszubildender یو شاګرد لري. Ich wusste, dass ich es schaffe. یعنې دا وایي چې زه پوهېدمه ich wusste زه پوهېدمه چې زه دا سرته رسولی شم یا زه دا کولی شم. ښه، دلته بیا هم راځو د بعضې کلماتو په باره کې باندې بیا معلومات ورکړي دي. د Umschulung چې ته وایي تاسو ته ویلي وي چې دا عملي دوره یا پراکټیکوم یا د عملي دورې د وظیفې زده کړه په یو عملي دوره کې یا یو ټرینینګ انټرنشیپ چې ورته وایي. Nach der ersten Ausbildung einen neuen Beruf lernen. یعنې د لومړیو زده کړو څخه وروسته مسلکي زده کړو څخه وروسته بیا څه کول؟ Beruf lernen د وظیفې زده کول یا د وظیفې په باره کې باندې زده کړه کول یا عملي کار سرته رسول. Teilzeitarbeiten یعنې وروسته له وخته کار کول. Beispiel 20 Stunden pro Woche. د مثال په ډول سره 20 ساعته په هفته کې. Fullzeitarbeiten او Fullzeitarbeiten به څه شي ته وایي؟ Fullzeitarbeiten هغه کار ته وایي چې یو څوک سهار مثلا په دلته یې ورکړی دی د 7 یا 8 بجو نه ځي بیا د مازدیګر ته 4 بجو پورې یعنې ورځې 8 ساعته کار کوي. د ورځې 8 ساعته چې په هفته کې 40 ساعته راځي. دلته دی ورکړی چې د 29.15 تر 40 ساعته پورې په هفته کې کار کول چې همغه د ورځې 8 ساعته او یا هم لږ څه کم راځي چې 29.15 ساعته شي. هغې ته بیا Fullzeitarbeit وایي. بل دی die Erzieherin او یا هم der Erzieher یعنی روزونکی یا روزونکی. یود دی چې په انګلیسي کې ورته جې او دلته بیا ډي لیکلی دا jemand معنا ورکوي. jemand معنا someone یو سړی. der mit Kindern arbeitet یعنی هغه څوک چې د ماشومانو سره کار کوي یا ماشومان یعنی روزي مطلب دی. بل دی eine Ausbildung machen یعنی هغه څوک چې eine Ausbildung machen یو مسلکي زده کړې سرته رسوي. einen Beruf lernen او یعنی eine Ausbildung machen څه معنا؟ یعنی هغه څوک چې یوې وظیفې په باره کې باندې زده کړې سرته رسوي einen Beruf lernen. بل دی die Angestellte یعنی کارکوونکی چاته وایي Angestellte؟ jemand هغه څوک der bei einer Firma oder einem Amt arbeitet. وایي هغه څوک چې په یو شرکت کې او یا هم په یو اداره کې کار کوي. بل دی die Auszubildenden یعنی هغه څوک چې مسلکي زده کړې سرته رسوي، هغه شاګرد یا محصل چې مسلکي زده کړې سرته رسوي هغې ته Auszubildende وایي. دلته وایي jemand der gerade eine Ausbildung macht هغه څوک چې د مسلکي زده کړې Ausbildung کوي. ښه، راځو بل برخې ته. په دې کې وایي چې Personen und Informationen zu ordnen یعنی خلک او معلومات
سره څنګه کول څو ordnen ترتیب کول. دلته راځي وایي ګولر وایي د ګولر دپاره ګولر ګورئ دلته دغه ښځه چې وه ګولر د ترکۍ نه د دې دپاره وایي تاسو د کلمه وکاروئ او د حرف وکاروئ او د دغې دپاره تاسو د ب حرف وکاروئ د یارګ براون دپاره. ښه وایي د دې دپاره او د دې دپاره ب حرف وکاروئ. ordnen Sie zu und lesen Sie die Sätze vor. وایي ترتیب کړئ سره او ولولئ د Sätze یعنې جملې د مخه. ښه اوس دلته کوم کار په دې ځای کې کوم کار او یا کوم خصوصیات او یا هم کومه وظیفه یورګ ګولر درلودله او کومه وظیفه یورګ درلودله. کومه چې ګولر درلوده هغې ته به ولیکئ، کومه چې یورګ درلوده هغې ته به ب ولیکئ. دلته دا تاسو د امتحان کې دغسې سوالونه تاسو ته کېدای شي راشي، مثلا داسې متن یې درکړی وي بیا په هغې کې دلته معلومات غوښتي وي او تاسو ته وایي چې دا دوی کومه جمله د کوم متن مربوط کیږي. د لیزن برخې د امتحان دپاره یو ښه مثال دغه کېدای شي. مثلا دلته وایي چې hat einen Deutschkurs besucht، یعنی د الماني ژبې یو کورس یې څنګه کړ جاین کړ، یعنې په هغې کې داخله یې واخیسته. دا چا جاین کړ تاسو دلته متنونو کې ولولئ او یا هم وملوستل هغه ګولر جاین کړ. دلته is for die Arbeit umgezogen، یعنې د کار دپاره یو بل ځای ته څنګه وکړل کوچ یا هلته یې کډه وکړه. دا څوک و؟ دا معلومه وه چې دا د یورګ هغه و ځکه ایمونشن ته لاړو که نه. وروسته bildet Leute aus، bildet یعنې خلکو ته تعلیم ورکوي یا مسلکي زده کړو برخه کې ټرینینګ ورکوي. دا چا کار و؟ دا د ګولر کار و، یعنې دا خپله اوس یو پریزوغین ده یا سلمانه ده، دا اوس یو auszubildende لري. بل دی نور کوم چې د چا مربوط کېږي هغه به تاسو خپله کوئ، زه صرف معنا درته وایم. hat den Job belogen und lange keinen neuen mehr bekommen، یعنی هغه خپل وظیفه د لاسه ورکړه، فغلوغن د لاسه ورکول، und lange keinen neuen mehr bekommen یعنی وروسته ډېر وخت لپاره دی بیکاره و او کومه وظیفه یې ترلاسه نه کړه. schreibt Computerprogramme، یعنی د کمپیوټر پروګرامونه څنګه کوي لیکي یا پروګرامینګ کوي. musste das Lernen wieder lernen، یعنی دی باید چې د زده کړي هغه بیا زده کړي. hat eine Ausbildung bei einer Freundin gemacht، وایي دی یو Ausbildung یا مسلکي زده کړې د خپلې یوې ملګرې سره څنګه کړي gemacht ترسره ورسولې، د هغې څخه یې زده کړه وکړه. دا د ګولر مربوط دی چې دی مثلا د یوې انډیوالې په ترو باندې یو Ausbildung پلاس پیدا کړ، یعنې د هغې سره یې Ausbildung وکړ. بل دی hatte mehrere Jobs aber nicht viel Geld، وایي ډېر کارونه یې سرته رسول خو پیسې یې دومره نه درلودې یا ډېرې نه درلودې، دا هم د ګولر مربوط دی. hat sich selbstständig gemacht، یعنی دی خپل ځان څنګه کړ خود کفایه کړ. په اخر کې موږ تاسو په یو متن کې ګورئ دلته ویل چې 4 کالو څخه وروسته د خپل دکان یا سلماني یې راوویسته، نو دا هم د ګولر مربوط کیږي. بل دی ihre Berufsbiografie، یعنی د تاسو د کار ژوندلیک څه دی یا د کار قصه مو کومه څه قصه ده، څه کار کوئ، څنګه کوئ. was haben Sie schon beruflich gemacht، یعنی تاسو مخکې کومه وظیفه سرته رسولې ده. sprechen Sie im Kurs، وایي تاسو دا خبرې په کورس کې وکړئ. Redimittel د خبرو اترو ابزار چې دا د لیکلو او ویلو دپاره مهم دي. په خبرو ویلو کې په محاوره کې یو چا سره خبرې کول، دا چې د کار په باره کې خبرې کوئ نو دغه جملې مهمې دي. هر ځای چې Redimittel و باید تاسو یې زده کړئ. sagen یعنی ووایي was machen beruflich gemacht hat، یعنی څه شی تاسو د وظیفې کومه وظیفه مو سرته رسولې ده یا د وظیفې په حیث مو سرته رسولې دي. nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum یا zur دغه شی gemacht، یعنی وروسته د مکتب څخه کله چې زه د مکتب یا ښوونځي څخه فارغ شوم ما دغه وظیفه د دغه برخه کې چاره برخه وي هغه به تاسو دلته ولیکئ. مثلا زه وایم چې پریزور، یعنی ما د پریزور په برخه کې یا د سلمان جوړېدلو په برخه کې یو 3 کلنې مسلکي زده کړې سرته ورسولې. زه وایم چې nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum Friseur gemacht یا zur Friseurin gemacht. بل دی ich war beim Militär، یعنی زه په
په اردو کې ومه، اردو پوج یا په اردو یا پوج کې ومه. ښه، ich war als Au pair in مثلا د یو شرکت نوم اخلو، مثلا زه وایم چې in alle Kurse Firma. Ich war als Au pair in alle Kurse Firma. یعنی زه وم د او پیر په حیث باندې. او پیر موږ دوه ډوله کار لرو. یو ehrenamtliche arbeiten دی، یعنی په داوطلبانه ډول باندې یو کار کول چې مثلا یو څوک کار کوي د هغې په مقابل کې هیڅ څه هم نه ترلاسه کوي، یعنی د خدای د رضا دپاره کار کوي که نه. بل دی موږ او پیر کار لرو. او پیر هغه کار ته وایي چې هغه چې په هغه کې مثلا یو شرکت تاسو ته د جیب خرڅ درکوي، یعنی معاش نه لرئ، د جیب خرڅ درکوي، اتاق، ځای او خوراک یې تاسو په غاړه اخیستی وي، هغې ته بیا او پیر وایي. یعنې دلته وایي چې زه د او پیر په حیث باندې ومه ان الکوزی فیرما، په الکوزي شرکت کې. ښه، بل دی موږ لرو چې ich habe، مثلا دلته چې هر شی تاسو وایي چې زه وایم چې ich habe Bautechniker studiert، یعنی ما د کانسترکشن یا د ساختماني انجینري ما هغه کړې ده، studiert ویلې ده. دلته وایم چې ich habe مثلا هر بخش کې چې تاسو سټډي کړې ده، یعنی مطالعه یا درس هم پکې ویلی، د زده کړې هم پکې کړي دي، د هغې دلته تاسو نوم اخیستی شئ. بل دی چې ich habe ein Praktikum bei، دلته یعنی ما یو عملي دوره ترسره کړې ده. bei په کوم ځای کې؟ هر ځای چې ترسره کړې ده، مثلا bei einem Friseursalon یا Friseurin-Salon یا هر شي کې چې ترسره کړې ده، هغه تاسو کولی شئ د شرکت نوم یي، د دوکان یي، د مارکیټ نوم یي، هغه کولی شئ تاسو دلته یې ولیکئ. بل موږ لرو چې ich habe als، مثلا تاسو د څه په کوم پوزیشن یا کوم بست یا د کوم شخص په حیث باندې تاسو کار کړی، د انجینر په حیث باندې، د استاد په حیث باندې، د ډاکټر په حیث باندې، په هر هغه چې وي په هغه باندې تاسو کار کړی، دلته تاسو کولی شئ چې د هغه وظیفې نوم ولیکئ. مثلا زه وایم چې ich habe als Arzt gearbeitet، ما د ډاکټر په حیث باندې کار کړی دی. بل وایي چې ich wollte، مثلا ich wollte Friseur werden، aber ich konnte nicht eine Ausbildung machen. یعنی ما غوښتل چې څه شم؟ یو پریزور شمه، یو سلمان شمه. aber ich konnte nicht مثلا aber ich konnte nicht studieren ووایم، یا هر څه چې مثلا تاسو یعنی یو دلیل دلته ورته وړاندې کوئ چې په دغه دلیل باندې ما غوښتل چې دغه شی شم، خو په دغه دلیل باندې زه نه شوم یا ما ونه شو کولی. دلته وایم چې مثلا دلیل ورکوم aber ich konnte nicht studieren، ولې ما ونه شو ویلی، یعنی زده کړه مې ونه شوی کولی. ښه، بل راځو بلې صفحې ته چې 142مه صفحه ده. په 142مه صفحه کې موږ تاسو لرو Arbeitssuche، یعنی د وظیفې پلټنه. Stellenanzeigen in der Zeitung، Stellenanzeigen یعنی د وظیفو یا د وظایفو یا د بستونو اعلانات in der Zeitung په اخبار کې. د اعلانات په څه ډول باندې ورکړي چې یو چا مثلا یو څوک په کار یا یو بست اعلان شوي، د هغې اعلانات په څه ډول باندې په اخبار کې ورکول کېږي. دلته یې مثالونه راوړي. lesen Sie die Anzeigen، وایي تاسو ولولئ دغه Anzeigen یعنی اعلانات. markieren Sie die Informationen zu Arbeitszeiten، وایي نښاني کړئ معلومات zu Arbeitszeiten یعنی د کار وختونه په هغې کې. und Anforderungen او د دوی یعنی په کومو او شرایط، Anforderungen دلته شرایط، یعنی په کومو شرایطو باندې دوی یو کس پلټي، یو شخص یا وظیفه کوونکی پلټي، کوم شرایط ورته لري. راځو اوس دلته وایي چې Krankenschwester، Pflege
یا Krankenpfleger gesucht. Krankenschwester نرسې ته وایي یا Krankenpfleger دواړه. Krankenschwester چې دی دا یې پخوانی نوم دی او اوس په اوسنۍ زمانه کې یعنی ماډرن نوم چې دی د نرس یې هغه Krankenpfleger دی. مخکې به Krankenschwester ورته وایي، اوس هم Krankenschwester استفاده کیږي خو نسبت Krankenschwester ته اوس وخت کې Krankenpfleger زیاتره استفاده کیږي او دا یې ماډرن حالت یا اوسنی عصري وخت کې چې کوم Ausbildung کیږي یا هم زده کړې کیږي هغه د Krankenpfleger په هغه باندې په نامه باندې Krankenschwester یا Pfleger gesucht یعنی د Krankenschwester د نرسې او یا هم د نرس په څه کې په لټه کې یعنی دا د دوی په کار دی. Alle arbeiten in der Krankenpflege Schichtdienst auch am Wochenende وایي alle arbeiten یعنی ټول هغه کارونه باید وکولی شي. اوس دلته فوندرونګونه دي وایي ټول هغه کارونه باید وکولی شي in der Krankenpflege چې د مریضانو په مواظبت کې د مریضانو د مواظبت مطابق یا کوم مواظبت چې کیږي هغه ټول کارونه باید وکولی شي. alle arbeiten هغه ټول کارونه باید وکولی شي چې د مریضانو مواظبت ته پکار. Pflege اصلا مواظبت ته وایي یعنی په دری کې کوم تاسو دې ته پرستار وایي یعنی د مریض پرستاری کوي، مواظبت کوي، خدمت کوي. راځو دلته بیا لرو چې Schichtdienst auch am Wochenende یعنی باید چې Schichtdienst یعنی شفت ته وایي یعنی څو شفته کار کوي. په آلمان کې چې دی یو سهار شفت چې نارمل هغه لري چې هغې ته فرو شیفت وایي وختي سهار وختي نه بل نارمل وختي بل شپېت شیفت وروسته شپېت یعنی ناوخته یعنی وروسته د نارمل وظیفې د وخت څخه چې 4 بجې د مازدیګر د هغې څخه وروسته چې کوم شفت شروع کیږي هغې ته شپېت شیفت وایي بیا. او بل چې دی بل Nachtdienst دی یعنی په شپه د شپې کار کول. دلته Schichtdienst auch am Wochenende یعنی چې په د هفتې د رخصتیو په ورځ کې یعنی چې په آلمان کې شنبه او یکشنبه دي په دې ورځو کې هم څه وکړي دینست یعنی وظیفه ترسره کړي. فول او د Teilzeit یعنی چې پوره وخت او یا هم وروسته له وخته کار وکولی شي. فلیکسیبل یعنی فلیکسیبلی یعنی هر وخت چې څنګه ورته وټاکل شي په هغه وخت کې کار وکړي یعنی د هغه مطابق د معلوماتو مطابق یا د کار د وخت مطابق په هر وخت کې کار وکولی شي. داسې یو څوک یې په کار دی. 3 Jahre Berufserfahrung او 3 کلنه تجربه د وظیفې ولري. فوروشاین کلاسې B او همدارنګه د موټر فوروشاین د موټر لایسنس ته وایي د موټروانۍ لایسنس. کلاسې B مختلف ډولونه د موټر د لایسنس دي. کلاسې B یعنی چې موټر یا تیز رفتاره کومه وسیله چې کومه ده یعنی هغې کې ټکسي راځي کورولا دغه موټرونه چې دغه کلاسې B د دغې مربوط کیږي کټګورۍ مربوط کیږي. und eigenes Auto او همدارنګه خپل موټر ولري یعنی دغه ډول یا کټګوري د لایسنس ولري او همدارنګه eigene Auto خپل موټر ولري. ambulante Pflegestation im Bad Friedrich Hall وایي وظیفه یې به یې وي په ambulante Pflegestation کې یعنی Pflegestation وارډ ته وایي یعنی په شفاخانه کې واردونه یې مختلف وارډ دي. دلته Pflegestation یعنی د مواظبت ambulante هغه ته وایي OPD د مواظبت په OPD وارډ کې باید څه وکړي وظیفه ترسره کړي. in Bad Friedrich Hall دا د همغه ځای نوم دی په دغه ځای کې دا نرس په کار دی. Bewerbungen bitte an وایي درخواستونه ورکړئ مهرباني وکړئ درخواستونه ورکړئ په دغه ادرس باندې. PBH ambulante Pflege Andrea Zachert Schausestraße 7 بیا چې دی 74 188 Bad Friedrich Hall یعنی په دغه ادرس باندې تاسو کولی شئ چې څه وکړئ درخواست ورکړئ. بل Koch oder Kuchen gesucht mit Erfahrung in der Küche وایي آشپز او یا هم آشپزې ته ضرورت دی mit Erfahrung چې تجربه ولري in der Küche په آشپزخانه کې یا په پخلي کې تجربه ولري. Führerschein
Klasse B und PKW. وایي فورشاین یعنی د موټروانۍ لایسنس ولري، کلاسې B کټګورۍ لایسنس او همدارنګه PKW. PKW بیا یعنی یو خو ټکسي کورولا دا موټر دی، یو د هغې څخه لږ غټتره بار وړونکي موټر دي. لارۍ او نور غټ موټرونه هغې ته LKW وایي، ټرک موټرونه نه، یو څه کوچني موټرونه لکه کوچنی مازدا وي یا کوچني چې ټیلې ولري، داسې کوچني موټر دي. بل دی فول سایت یعنی پوره وخت دپاره او یا هم zum Teil Zeit am Wochenende او یا هم بعد له وخته په WE یعنی Wochenende مطلب ورکوي، یعنی د هفتې په رخصتۍ ورځ کې هم کار وکړي. فلیکسیبل یعنی د وخت مطابق flexibly. بل دی schriftliche Bewerbungen bitte an Restaurant zum Schafhof Herr Dostmann, Schafhof 34 733 5 Kirchheim. وایي schriftlich Bewerbungen وایي باید په لیکلي ډول باندې تاسو درخواست ورکئ په دغه ادرس باندې چې رستورانت zum Schafhof یعنی دا د رستورانت نوم دی. هغ دوستمان دغه سړی دی پکې، هغ دوستمان ښاغلی دوستمان نومیږي. Schafhof دا بیا ادرس دی، Schafhof 34 733 5 Kirchheim. دا دغه ځای نوم دی بیا او مشخص ادرس او کوډ دي. بل دی für Baustellen in der Schweiz suchen wir Maurer یا Maurerin, Maler یا Malerin, Lackierer یا Lackiererin. وایي پر Baustellen یعنی د ساختماني کار دپاره یا ساختمان دپاره in der Schweiz په سویټزرلینډ کې یا سویس کې مونږ په لټه کې یو د یو Maurer Maurer یعنی بنا ته وایي څوک چې ساختماني کار کوي، او همدارنګه Maler رنګ کوونکي ته وایي، او لکیغه هم رنګ کوونکي ته وایي. نو د دې دواړو ترمنځ فرق چې دی، Maler هغه رنګ کوونکي ته وایي کوم چې مثلا په بورس باندې رنګ کوي او د اوبو والا کوم رنګ چې دی هغه استفاده کوي، او لکیغه بیا هغه رنګمال ته وایي کوم چې که مو لیدلی وي پمپي یا پیشاري رنګمالي چې کوي. اکثره موټرونه په هغه باندې رنګوي، فشار سره رنګ پیدا کوي، یعنی دواړه رنګمالانو ته وایي خو فرق یې د رنګ په ډول کې دی. auch Berufsanfänger وایي که څوک تجربه هم ونه لري یا د وظیفې په حساب لومړۍ وظیفه یې وي هغه هم کولی شي، یعنې د وظیفې شروع د کار یې وي، څوک تجربه ونه لري. بل یې Führerschein کلاسې B یعنی موټر لایسنس باید ولري، کلاسې B. او Full-Zeit Flexible Arbeitszeiten zwischen 6 und 22 Uhr. وایي Full-Zeit باید کار وکړي، یعنی پوره وخت، یعنی چې 8 ساعته دی په ورځ کې. Flexible Arbeitszeiten یعنی د کوم وخت چې هغه شرکت یا هغه ورته ټاکي په هغه وختونو کې کار وکړي، یعنی د هغوی د ویلو مطابق مخته لاړ شي یا فلیکسیبلي. د شپږو بجو نه بیا تر 22 Uhr یعنی د ماخستن تر 10 بجو پورې دوی څه وکړي د کار وخت دی. Bewerbungen bitte an وایي درخواستونه ورکوي، مهرباني وکړئ په دغه ادرس باندې. Wille Weidner Anton Bruckner Straße 35 28 196 Bremen. تلیفون نمبر هم دا ورکړی، یعنی انتون بروکر شټراسه دا د کوڅې کوڅه ده، دا په کوڅه کې د کور نمبر دی، او دا هم د هغه ساحې کومه ساحه چې د هغې ادرس دی، هغه د یو بخښئ منطقوي کوډ دی، او بریمن هم د ښار نوم دی یا ایالت نوم دی. بل دی وایي چې technische یا هم Zeichner یا Zeichnerin. technische Zeichner یعنی تخنیکی کارکونکی چې هغه څه کوي. Zeichner یعنی ګرافیکي ډیزاینونه چې کوي. بیا دی وایي چې abgeschlossene Berufsausbildung یعنی باید چې Beruf یعنی دغه وظیفوي زده کړې یا Ausbildung باید ختم کړی وي. abgeschlossen یعنی فارغ وي د هغې څخه یا په ختم کړی وي. Programmieren mit TOPS
100 او پروګرامینګ وکولای شي په دغه ټاپس 100 پروګرام کې Kenntnisse in MS Office یعنی چې د مایکروسافټ آفیس په برخه کې هم پوهه ولري چې هغه کې مایکروسافټ آفیس کې راځي ورډ اکسل اکسس بل راځي انګلیش Kenntnisse همدارنګه د انګلیسي ژبې پوهه هم ولري یا انګلیسي ژبه هم باید زده وي فول سایت یعنی پوره وخت باید کار وکړي چې اب ایرسته سنټه یعنی د اول تاریخ د 10مې میاشتې څخه Schmidt Eisen und Stahl die Adresse die Industriestraße 65 32009 Herford او دای هم ټلیفون نمبر ورکړی بیا دلته بیا وایي چې Industrie Kauffrau یا Kaufmann for Export د دوی یو صنعتي د ایکسپورت یعنی صادراتو لپاره یو د صنعتي صادراتو لپاره یو متخصص وایي یا هم یو با تجربه خرڅونکی پکار دی چې د دوی صادرات وکولای شي ایکسپورت یعنی صادرات یعنی نورو هیوادونو ته د دوی صادرات وکولای شي چې خرڅ کړي او نورو هیوادونو ته صادر کړي Ihre Aufgaben یعنی تاسو وظیفه به وایي تاسو Aufgaben وظیفې ته وایي Sachbearbeitung Kundenkontakt Sachbearbeitung یعنی تاسو به د Sachbearbeitung یعنی Sachbearbeiter هغه چاته ویل کیږي چې مثلا یو مشتری یا یو درخواست کوونکی یو ځای کې اپلای کوي د هغې لپاره یو مشخص سړی یا د هغې برخې متخصص سړی یا یو مشخص سړی هغې ته ټاکل کیږي همغه د یو چا کار مخته وړي هغې ته دې ته Sachbearbeitung وایي یعنی یو مشخص کار مخته وړونکي په حیث باندې کار وکړي او همدارنګه Kundenkontakt او د مشتریانو سره څه وکړي تماس ولري یا تماس وکړي ورسره Ihr Profil یعنی تاسو پروفایل به څه وي تاسو پروفایل باید Ausbildung Industriekauffrau یا Kaufmann یعنی په دغه برخه کې باید تاسو څه ولرئ Ausbildung هم کړې وي په دې برخه کې زده کړې مو کړې وي sehr gute Englisch انګلیسي مو په ښه توګه زده وي und Deutsch Kenntnisse او همدارنګه الماني ژبه مو ښه زده وي کمپیوټر Kenntnisse او کمپیوټر پوهه هم باید ولرئ په دغه پروګرامونو کې Ihre Chancen یعنی تاسو څومره چانس به وي Interessante Tätigkeit Attraktive Sozialleistungen یعنی تاسو باید څه وکړئ Interessante Tätigkeit یعنی دا یو دلچسپه وظیفه ده Attraktive Sozialleistungen او همدارنګه پکې د توجه وړ Sozialleistungen یعنی اجتماعي هغه پکې شته کارونه شته پکې Ihr Ansprechpartner auch für telefonisch Informationen وایي د تاسو Ansprechpartner د خبرې کوونکو شخص د خبرو کولو شخص چې تاسو سره به څوک خبرې کوي auch für telefonische Informationen او همدارنګه چې تاسو ته په تلیفوني ډول باندې یعنی د تلیفون د لارې معلومات درکولی شي هغه شخص د تاسو عبارت دی د Herr څخه یعنی ښاغلی باخ چې تلیفون نمبر یې دا دی Ihre Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an وایي تاسو خپل درخواستونه په لیکلي ډول باندې ولیکئ دغه شخص ته Rechtliche Personal Service GmbH دغه ادارې ته یا دغه شرکت ته GmbH دغه شرکت ته یې ولګئ او چې ادرس یې عبارت دی د Putzstraße 25 53 129 Bonn یعنی دغه ادرس دی او همدارنګه دا هم بیا ایمیل ادرس دی ښه اوس راځو بلې برخې ته دلته وایي چې بې برخه ده په دې کې وایي چې ordnen Sie die passende یا د passenden Anzeige یا Anzeigen zu und nennen Sie die Berufe وایي تاسو دلته ترتیب کړئ مناسب اعلانات او همدارنګه zu und nennen Sie die Berufe او همدارنګه ذکر کړئ د هغې څه شی وظایف یا وظیفې مثلا دلته وایي چې Arbeitsstellen für die man einen Führerschein braucht یعنی هغه بستونه یا وظیفې یا کاري ځایونه چې د هغې دپاره سړی څه لري
پوروشاین یعنی د یو د موټروانۍ لایسنس ته ضرورت لري. هغه کومې وظیفې دي دلته تاسو په دغه پورته کوم وظیفې چې په کار وي او پوروشاین یا د موټروانۍ لایسنس پکې په کار و هغه تاسو دلته وویلې. هره وظیفه کې چې لایسنس په کار دی دلته A B C ورته لیکلي دي، همدا حروف ورته لیکلي، تاسو به دلته هغه ولیکئ چې مثلا په A وظیفه کې په کار دی، په B وظیفه او یا په C وظیفه کې. Welche Arbeitsstelle für die man Computerkenntnisse braucht. هغه کاري ځایونه یا کاري وظایف یا بستونه چې په هغې کې کمپیوټر کنټنس یا د کمپیوټر پوهه پکې ضروري ده. هغه کومې دي؟ Eine Arbeitsstelle für Berufsanfänger یعنی د هغه یو بست یا وظیفه چې د Berufsanfänger یا هم د هغه چا دپاره چې د وظیفې شروع کوونکی دي یعنی مخکې تجربه پکې نه لري. د هغې دپاره کومه وظیفه وه هغه به دلته حرف یې ولیکئ. Arbeitsstellen mit wochenende Arbeit یعنی هغه بستونه یا وظیفې چې په هغه کې باید په ووخننده کې یا د هفتې د رخصتۍ په ورځ کې هم کار وکړی شي، هغه کومې وظیفې وي هغه به دلته تاسو حروف یې ولیکئ. بلې Arbeitsstellen für die man Fremdsprachenkenntnisse braucht یعنی هغه وظیفې یا بستونه چې په هغې کې د خارجي ژبو زده کړه د خارجي ژبو پوهه پوهه Kenntnisse پوهې ته وایي چې خارجي ژبو پوهه پکې مهمه وي یا ضرورت وي پکې هغه کومې دي. دلته وایي چې راځو دلته وایي چې Landeskunde یعنی منطقوي مطالعه یا هم ویلی شو چې یو ریسرچ شوی دی، یو مطالعه شوې ده، سټډي شوې ده، په هغې کې وایي چې Arbeitssuche über Internet verdoppelt یعنی د وظیفې پلټل په انټرنیټ کې verdoppelt یعنی دوه چنده شوي دي یا زیات شوي دي. دلته لیکلي چې Bundesagentur für Arbeit دا یوه اداره ده د کار اداره. Bundesagentur یعنی د ایالتي د کار اداره. دلته وایي چې im letzten halben Jahr hat sich die Zahl der Deutschen die über das Internet einen Job suchen وایي په تیر نیم کال کې تعداد د هغو آلمانیانو چې په die über das Internet چې په انټرنیټ باندې einen Job suchen د وظیفه ګوري یا پلټي verdoppelt یعنی دوه چنده شوی دی دا تعداد. Das stellt eine Studie der Forschungsgruppe MMXI Euro fest. یعنی دا feststellt دا trennbar verb دی، دا feststellen دی اصلا دا او دا یو فعل دی خو trennbar یا جدا کېدونکی فعل دی، fest اخر ته راغلی. وایي چې دغه feststell یعنی دوی دا پیدا کړله په دغه مطالعه کې دا د نتیجې ته ورسېدل یا دا یې پیدا کړل چې eine Studie یو مطالعه چې د دغه تحقیقي Forschungsgruppe یعنی تحقیقي ګروپ چې د MMXI په نامه دی په اروپا کې د دغه تحقیقي ګروپ په واسطه سره دغه مطالعه سرته رسېدلې ده او دا نتیجې ته رسېدلې یا دا یې پیدا کړې ده. Die Arbeitssuchenden verbringen jetzt auch mehr Zeit یعنی د Arbeitssuchenden د وظیفې پلټونکي verbringen jetzt auch mehr Zeit auf den Webseiten یعنی دوی تیروي زیات وخت په auf den Webseiten په ویبسایټونو کې تقریبا یعنی زیات خپل وخت په ویبسایټونو کې مصرفوي چې وظیفه ګوري. دلته وایي چې 23,3 Minuten یعنی دوی خپل دومره وخت په ویبسایټونو کې تیروي. ډېر غینه رنر یا منډې وهونکي ته وایي چې دلته دی مطلب یې دی ځنې Der Renner unter den Jobbuchsen ist یعنی د دوی دغه کوم ویبسایټونو کې چې کار کوي دلته رنر وایي یعنی د هغې د طریقه چې دوی د وظیفې هغه کوي پلټي unter den Jobbuchsen د وظیفې پلټونکي ویبسایټونه عبارت دي د دغه څخه www.arbeitsagentur.de چې دا ویبسایټ دی او بل دی mit fast die Hälfte aller Arbeitssuchenden danach folgen وایي تقریبا mit fast der Hälfte وایي تقریبا نیمایي د دغه Arbeitssuchenden د دغه وظیفې پلټونکي خلکو چې دي هغه danach folgen وروسته څه کوي folgen تعقیبوي دغه ویبسایټ بیا
und او یا هم دا ویبسایت. Insgesamt suchen circa 2 Millionen Internetnutzer nach Jobs. وایي په عموم کې insgesamt یعنی په عموم کې suchen circa 2 Millionen یعنی پلټي تقریبا 2 میلیونه خلک د انټرنیټ پلټونکي انټرنیټ نوڅه د انټرنیټ استفاده کوونکي nach Jobs یعنی تقریبا 2 میلیونه خلک په عموم کې تقریبا 2 میلیونه خلک په انټرنیټ کې پلټي وظیفې. ښه راځو بلې صفحې ته چې یو مهم درس دی په دې کې دلته وایي چې der tabellarische Lebenslauf یعنی یو په ټیبل کې یا په ترتیب سره ترتیب ووایو په ترتیب سره یعنی د Lebenslauf سی وي ته وایي د سی وي ترتیب مطلب دی. Lesen Sie den Lebenslauf und beantworten Sie die Fragen. وایي تاسو ولولئ دغه سی وي او بیا څه وکړئ beantworten Sie die Fragen او ځوابونه ورکړئ د سوالونو ته. Unter welchen Stichworten finden Sie die Antworten؟ وایي په کومو Stichworten نښاني شویو کلماتو کې finden Sie die Antworten تاسو کولی شئ چې څه پیدا کړئ ځوابونه یې پیدا کړئ. دلته دغه سوالونه دي د دغه سوالونو ځواب بیا د دغه څخه سی وي څخه ورکوئ تاسو. راځو اوس دلته سی وي کې څه دي پکې کوم شیان باید داخلي په یو سی وي کې د دغې څخه په مثال سره تاسو کولی شئ ځان ته هم یو سی وي جوړه کړئ. مثلا لومړی دلته وایي چې Lebenslauf لیکلی دی. Lebenslauf یعنی سی وي. دلته کولی شئ خپل عکس ځای په ځای کړئ او persönliche Daten یعنی شخصي معلومات چې په هغې کې نوم شامل دی Anschrift یعنی ادرس geboren am او همدارنګه یعنی date of birth یا پیدا شوی دی په کوم تاریخ باندې دغه تاریخ باندې نوم یې دی کوغینا کالباخ او همدارنګه ادرس یې دا دی په ادرس کې خپله د ځای ادرس د کور ادرس ټلیفون نمبر او همداسې ایمیل ادرس پکې شامل دی. geboren am په کوم تاریخ باندې پیدا شوی او چیرته پیدا شوی هغه تاسو کولی شئ دلته یې ولیکئ. بل دی Schulausbildung یعنی د مکتب یا ښوونځي تعلیم په کوم ځای کې او کوم وخت کې سرته رسولی. دلته به وخت ولیکئ چې د دې کال څخه تر دې کال پورې او کوم ښوونځی د ښوونځي نوم به ولیکئ او دلته هم ځای په کوم ځای کې موقعیت لري. دلته دی لیکلي دي چې Grundschule یعنی ابتدایي مکتب یې دلته ویلی دا د مکتب یا ښوونځي نوم دی. بل دی وروسته د هغې څخه ګیمنازیم دی د لیسې دورې ته ګیمنازیم وایي چې هغه په بون کې و او دا د ګیمنازیم یا د لیسې نوم دی. او وروسته بیا څخه Abschluss یعنی ابیتور وایي دی. Abschluss یا فراغت کومه درجه ده هغه ابیتور دی 12 یا ګیمنازیم څخه چې فارغ شي هغې ته ابیتور وایي. بل دی Berufs Ausbildung د وظیفې کوم وظیفوي مسلکي زده کړې سرته رسولي دي هغه د کوم کال څخه د کوم وخت څخه تر کوم وخته پورې او کومه وظیفه ده Ausbildung zur Industriekauffrau یعنی دې تخنیکي مسلکي زده کړې کړي دي په Industriekauffrau په دغې برخه کې د صنعتي Kauffrau یعنی چې صنعتي شیان چې خرڅوي د هغې متخصص ده یعنی په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړي دي. Bei den Stadtwerken Bonn GmbH وایي دا یې چیرته کړي دي Stadtwerken دا د ځای نوم دی په بون کې او دا هم GmbH دلته د هر شرکت سره دا هغه وي یو مخفف د هر شرکت سره لیکلي وي لکه بعض ځای کې به تاسو LLC لیدلی وي هغه د امریکا د شرکتونو سره لیکلي وي په جرمني کې شرکتونو سره بیا GmbH لیکلي وي. بل دی Berufserfahrung د وظیفې تجربه د کوم وخت څخه تر کوم وخته پورې او کومه وظیفه تر کوم ځای کې تاسو تجربه لرئ. دلته وایي چې Buchhaltung د کتاب ساتنه په دغه هغه کې شرکت کې او دا هم د ځای نوم دی بون. او بل دی Sachbearbeitung د Sachbearbeitung په هغه باندې په حیث باندې وظیفه ترسره کړې ده. Buchhaltung د کتاب ساتونکي په حیث باندې په دغه ځای کې او په کولن ښار کې وظیفه ترسره کړې او دا یې هم مدت دی. بل دی Fremdsprachen کومې خارجي ژبې زده دي English C1 Spanish B2 یعنی انګلیسي
یې هم د C1 په سطحه باندې زده ده، د C1 په سطحه باندې، او سپانیش یا اسپانوي ژبه یې هم د B2 په سطحه باندې زده ده. بل دی هابیز. هابیز چې دي یعنی سرګرمیان یې کومې دي، هغه عبارت دی د لیزن، فوټوګرافیرن und reisen. لیزن یعنی لوستل، د مخه لوستل لکه د اخبار، کتاب. فوټوګرافیرن فوټوګرافي کول، او همدارنګه غایزن سفر کول. راځو اوس ګورو چې کوم سوالونه یې کړي دي. دلته وایي چې لومړی په دې کې سر کې وایي چې Die Antwort zur Frage 1 steht unter Schulausbildung. وایي د لومړي سوال ځواب موجود دی د Schulausbildung یعنی د مکتب د تعلیم یا د ښوونځي د تعلیم څخه لاندې موجود دی. د لومړي سوال ځواب دلته وایي چې welche Schulen hat Corinna besucht. یعنی کورینا په کومو ښوونځیانو یا مکتبونو ته تللې ده. هغه دا دلته موجود دی چې Elsa Brennstrom Grundschule ابتدایي مکتب ته، او بیټوون گیمنازیوم او دغه لیسې دورې مکتب ته تللې ده. بل دی wo wohnt sie. دا په کوم ځای کې اوسیږي. welchen Schulabschluss hat sie gemacht. یعنی کوم د مکتب د فراغت کوم ډول یې ترلاسه کړی یا سرته رسولی دی. ابیتور دی. بل دی von wann bis wann ist sie zur Schule gegangen. د کوم کال نه یعنی د کوم وخت نه تر کوم وخته پورې دا مکتب ته تللې ده. welche Ausbildung hat sie gemacht. دې کومې مسلکي زده کړې سرته رسولې دي. wo hat sie gearbeitet. دې چیرته کار کړی دی. von wann bis wann د کوم وخت څخه تر کوم وخته پورې. welche Sprachen spricht sie. دا په کومو ژبو باندې خبرې کولی شي. was macht sie gern in ihrer Freizeit. یعنی دا خوښوي چې په خپل Freizeit یا خالي وخت کې څه وکړي، کومې وظیفې وکړي، یعنی څه باید سرته ورسوي چې هابیز مطلب دی ځنې دا کومې هابیز لري. اوس راځو دلته وایي چې په B برخه کې وایي machen Sie sich Notizen zu Ihrem Lebenslauf. وایي تاسو هم د خپلې Lebenslauf یا CV څخه یاداشتونه واخلئ، یعنی نوټونه ځنې ولیکئ. stellen Sie die Fragen. وایي تاسو دغه سوالونه وکئ. ausstellen یعنی تاسو دا سوالونه وکئ. Aufgabe A د لومړۍ برخې څخه. Ihre Partnerin یا Ihrem Partner یعنی د خپل شریک او یا هم خپلې شریکې څخه und berichten Sie او بیا یې ارایه کړئ. دلته وایي چې یعنی دلته خو لومړی دا B برخه چې ده دا د دې مربوط کیږي، او دلته دا چې دی دا بیا د دغې Lebenslauf یعنی د CV مربوط کیږي. CV مربوط برخه لومړی وایو. دلته وایي چې څه مربوط کیږي، یعنی تاسو چې کله یو شرکت ته یا یو ځای ته CV لیږئ، CV په فایل کې ورسره اټچ کوئ، او د هغې سره په څنګ کې تاسو یو څه لیکئ، هم یو څه باید ولیکئ چې مثلا تاسو دغه انځایګه یا د اعلان چې دا ما چیرته پیدا کړ، او زه ولې غواړم چې دغه پوسټ ته یا بس ته اپلای وکړم یا درخواست ورته ورکړم، د هغې په باره کې یو کوچنی متن هم ورته لیکئ. دلته وایي چې sehr geehrter Herr Bach. دلته موږ تاسو دغه ځای کې ویلي وو چې باخ پورته راځو ګورو چې باخ دلته ګورئ دغه دی. باخ دغه سړي ته اوس څه کوي، دا CV ورته لیکي، ځکه چې ښځه د دې سړي څوک پکار دی، انډستري کاوفرau یا کاوفمانې پکار دی، او دا ښځه چې ده دا انډستري څه شی ده، کاوفرau ده. نو اوس دا اپلای کوي، دا CV اټاچ کړه په ایمیل کې ورسره، اوس دغه ورته لیکي sehr geehrter Herr Bach. وایي محترم او ښاغلیه Herr Bach یا ښاغلیه باخ. In Ihrer Stellenanzeige im Generalanzeigen von 15.10.2006 suchen Sie ein Industriekauffrau. وایي د تاسو په اعلان کې د بست په اعلان کې په in Generalanzeige یعنی په عمومي د اعلاناتو په عمومي پاڼه کې د 15 تاریخ 13 میاشتې 2006 کال څخه تاسو suchen Sie eine Industriekauffrau. وایي تاسو په لټه د یوې صنعتي
مسلکي ښځې چې هغه صنعتي مسلکي د خرڅلاو ښځه چې یعنی شیان خرڅوي یا د خرڅلاو په برخه کې تجربه لري. Weil تاسو د هغې په لټه کې یئ. Ich bewerbe mich diese Stelle. وایي زه دغه بحث ته څه کومه درخواست درکوم. Meinen Lebenslauf sende ich Ihnen als Anhang. یعنی د ما سی وي چې ده زه تاسو ته als Anhang اټچ کوم یې درته. Anhang اټچمنټ ته وایي اټچ. وایي ما زه خپله سی وي تاسو ته د اټچمنټ په حیث باندې درلیږم. als Anhang یعنی په ایمیل کې اټچ کوم. Ich freue mich über eine Einladung zu einem Gespräch. وایي زه به خوشحاله شم که چیرې تاسو ما دعوت کړئ انټرویو ته. Mit freundlichen Großen Corinna Kalbach. یعنی په احترام کورینا کالباخ. ښه راځو اوس دلته بې برخې ته چې دا مو ویلې وه. دا مو وویل چې وایي تاسو نوټونه د دې څخه یاداشتونه ځینې ونیسئ یا یاداشت کړئ. دلته اوس وایي چې Was können Sie denn دقیقه دلته وایي چې machen Sie sich Notizen zu Ihrem Lebenslauf, stellen Sie die Fragen aus Aufgabe A Ihrer Partnerin یا Ihrem Partner und berichten Sie. وایي تاسو هم د دې څخه دلته د دې لیبنزلاف یا سی وي څخه خپل نوټونه یاداشت کړئ او د خپل شریک څخه بیا سوالونه وکړئ. راځو دې بلې برخې ته. په دې کې وایي چې Was können Sie denn وایي تاسو څه کولی شئ. دا مثلا یو سړی دی راغی دلته په دفتر کې پوښتنه ځینې کوي. وایي Was können Sie denn وایي تاسو څه کولی شئ. دا ورته وایي چې Ich kann einen Vogel imitieren. وایي زه کولی شم چې د یوې مرغۍ په شان باندې د یوې مرغۍ imitieren پیښې کول، د یو شي نقل کول یا پیښې کول. وایي زه کولی شم چې د مرغۍ په شان باندې والوځم. Vogel مرغۍ ته وایي. Aber das kann doch jeder. دا ورته وایي دا خو هر څوک کولی شي. دا ورته وایي schade, na, dann tschüss. دا ورته وایي چې schade یعنی د افسوس یو کلمه ده. یعنی په حساب یو بد احساس چې څوک کوي. یعنی د مطلب دا دی چې نه دا هر څوک نشي کولی. وایي نه dann tschüss. وایي نه دا هر څوک نشي کولی. وایي tschüss والوته او ورته وایي خدای پامان. ښه راځو بلې صفحې ته چې 144 صفحه ده. په دې کې Berufswünsche. Berufswünsche دی یعنی د Berufswünsche وظیفوي خواهشات یا وظیفوي غوښتنې یا د وظیفې کولی شو چې ووایي چې وظیفوي توقعات. څوک څه توقع لري چې څه شی وشي. دلته دا د هوغن برخه ده یعنی د لیسن یا اورېدلو برخه ده. تاسو باید دا واورئ. دلته وایي چې Was Kinder werden wollen یعنی ماشومان غواړي چې څه شی جوړ شي ځینې په آینده کې. دلته وایي چې Wir haben 4 Personen interviewt. وایي موږ د 4 اشخاصو سره انټرویو وکړه یا مصاحبه مو وکړه. Was wollten Sie worden یعنی دوی غوښتل چې څه شی شي. Was sind Sie geworden او د دوی څخه څه شی جوړ شول. مثلا یو شخص دی وایي چې زه غواړم چې انجینر شم خو چې غټ شي ډاکټر شو. یعنی د ده توقع دا وایي چې انجینر شي خو ډاکټر شو. نو دلته وایي چې دوی غوښتل Was wollten Sie تاسو غوښتل چې څه شی شئ. Was sind Sie geworden او د تاسو څخه څه شی جوړ شو یا شی شوی. دلته وایي چې Hören Sie die Interviews und begründen Sie. وایي تاسو واورئ دغه مصاحبې und begründen Sie او همدارنګه څنګه یې کوئ سره ارتباط ورکړئ. یعنی لومړی شخص غوښتل چې څه شی شي. دلته به ارتباط مثلا لومړی شخص غوښتل چې شیپس کاپیټین شي یعنی د کښتۍ کپتان شي یا د کښتۍ چلوونکی شي. هغې غوښتل چې دا شي. دوهم شخص مثلا غواړي چې څه شی شي بیکر شي یا تیر ارستن شي. زه دلته د دې معناګانې تاسو ته وایم. تاسو کولی شئ چې بیا خپله ارتباط ورته ورکړئ چې کله مو واورېده. دلته وایي چې Schauspielerin یعنی ممثل ته وایي. شیپس کاپیټین د کښتۍ چلوونکی یا موټروانې یا کپتانې. بیکر پخوونکی د بیکرۍ یا کلچې پز ته وایي کلچې پخوونکی.
بل دی تیغ ارستین یعنی د حیواناتو ډاکټره شي. بل دی باوټشنیکه یعنی انجینر شي، ساختماني انجینر شي. لیغرین یا استاده شي. تیغ ارستین د حیواناتو ډاکټره شي. بانک انګشتلته او یا هم په بانک کې کارکوونکی شي. B برخه ده دا هم د هوغن برخه ده، یعنی د اورېدلو برخه ده. په دې کې وایي چې هوغن Sie die Interviews noch einmal وایي تاسو بیا یو وار دغه انټرویوګانې واورئ. nennen Sie die Gründe für den Berufswunsch وایي تاسو وړاندې کوئ دلایل for den Berufswunsch د وظیفې توقع ته، چې دا ولې د دغې وظیفې غوښتونکی دی یا د دې غوښتونکی دی چې دغه څه جوړ شي. دلته وایي چې sein Onkel war Schiffskapitän وایي د هغه سړي اونکل کاکا چې و هغه د کښتۍ چلونکی یا موټروان و. دلته بیا دی وایي په دویمه برخه کې وایي چې drei Berufe die Sie interessant finden وایي درې وظیفې چې هغه چې تاسو ته دلچسپې وي یا تاسو ته دلچسپې ښکاري یا په زړه پورې ښکاري. und drei die Sie langweilig finden او درې هغه وظیفې چې هغه تاسو ته langweilig یعنی ویلی شو چې خسته کن یعنی یعنی چې تاسو ته خسته کونې وي، تاسو ته خسته کونې ښکاري، د هغې نوټیغن Sie وایي تاسو هغه درې وظیفې څنګه کوئ ولیکئ. درې هغه وظیفې چې تاسو ته په زړه پورې وي او درې هغه وظیفې چې تاسو ته څنګه وي خسته کونې وي. اوس دلته راځو بله برخه ده، په دې کې وایي چې Traumberufe یعنی رویایي وظیفې یا هغه وظیفې چې یو څوک د هغې خوب ویني یعنی په فکر کې وي. Fragen und Antworten Sie وایي تاسو fragen سوالونه وکئ او ځوابونه ورکئ. مثلا دلته وایي چې Was wolltest du als Kind werden یعنی تاسو چې کله ماشومان وئ یا کله چې تاسو ماشوم وئ تاسو غوښتل چې څه شی جوړ شئ. دا وایي چې Ich wollte Tänzerin werden وایي ما غوښتل چې یوه رقاصه شم. Was wollten Sie mit 12 Jahren werden وایي تاسو غوښتل چې په 12 کلنۍ کې تاسو غوښتل چې څه شی جوړ شئ. دلته وایي چې Lokomotiv Fahrer وایي ما غوښتل چې د حرکي وسایلو Fahrer موټروان شم. بل دی Was wollten Sie mit 17 Jahren werden وایي په 11 کلنۍ کې تاسو غوښتل چې څه شی جوړ شئ. هر څه چې تاسو غواړئ په دغه مثلا تاسو ویلی شئ چې Ich wollte Arzt werden یعنی ما غوښتل چې ډاکټر شم. تاسو چې دلته هر شی چې غواړئ دغه تانڅغین په ځای باندې ور واچوئ، نوره تاسو همدغه جمله ووایئ او یا هم تنها د هغه کوم شی چې یا وظیفه چې تاسو غوښته چې همغه شی د هغې نوم واخلئ. په دې ډول سره هم تاسو کولی شئ چې ځواب ورکړئ. یعنې په دې ډول سره تاسو کولی شئ یو چا څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو چې ماشوم وئ یا هم دومره کلن وئ یا هم دومره کلن وئ تاسو غوښتل چې څه شی جوړ شئ. په دغې ډول سره تاسو ځواب ورکولی شئ. دلته بیا دی Sätze verbinden Gründe nennen mit weil und denn دا بیا هم د ګرامر برخه ده. د ګرامر په درسونو کې موږ تاسو ویلي نو اوس دلته یې نه وایو بیا. راځو بیا هم 145مې صفحې ته. په دې کې بیا هم وایي چې Wortschatz systematisch یعنی د لغاتونو مجموعه systematisch په سیستماتیک ډول باندې Wörter in Wortfeldern und Wortfamilien sammeln وایي کلمات په کلمات in Wortfeldern یعنی د کلماتو په ځایونو کې دغه فیلډ برخې ته وایي د کلماتو په برخه کې und Wortfamilie sammeln او همدارنګه د کلماتو په کورنۍ کې څنګه کوي جمع کوي. یعنی مثلا د وظیفې مربوط د Arbeit د کار مربوط کوم کلمات د هغې مربوط کیږي د کوم یعنی مثلا د کار کورنۍ مربوط کوم کیږي کوم کلمات مثلا Beruf وظیفه یې کیږي Tätigkeit مشغولیت د Arbeit د کار مربوط کیږي Ausbildung وظیفه د کار مربوط کیږي. دا د دې یو فامیلی شوه یو کورنۍ د دې هغه شوه. همدغسې تاسو هم جمع ورې کوئ. Tischler چې دی تجار ته وایي reparieren
ترمیم کولو ته وایي. Tätigkeit مشغولیت یا وظیفې ته وایي. Ausbildung خو تعلیم، زده کړې. Arbeit کار، Beruf وظایف، Frizurin سلمانه ښځه. Facharbeiter یعنی مسلکي کارکوونکی، یا که en په آخر کې ووایو. Facharbeiterin یعنی مسلکي کارکوونکې. ښه، یعنی ښه راځو دلته لاندې بیا B برخې ته. په دې کې وایي چې Word Family Arbeit یعنی د کلماتو کورنۍ د کار په باره کې باندې. Sammeln Sie Worte in einer Liste وایي تاسو دغه کلمات جمع کړئ د یو لیست په شکل باندې. Arbeiten Facharbeiter، Arbeiten کار کول، Facharbeiter یعنی مسلکي کارکوونکی. اوس دلته بیا راځو په دوهمه برخه کې. په دې کې وایي چې Nomen und Verben zusammen lernen وایي د نومونو او فعلونو زده کول یو ځای د نومونو او فعلونو زده کول. دلته دی په A برخه کې وایي چې Lesen Sie die Texte auf Seite 140 und 141 وایي ولولئ متنونه د 140 او 140 صفحې. Notieren Sie die Verben die zu diesen Nomen gehören وایي نوٹ کړئ یا یادداشت کړئ هغه فعلونه چې د دغو نومونو سره ارتباط لري. مثلا Bewerbungen یعنی درخواستونه. Bewerbungen د دې سره کوم فعل راځي. بل دی Geld، مثلا د Geld سره verdienen راځي، پیسې ګټل. Geld یعنی پیسو ته وایي. Einstelle یو خالی بست یا یو وظیفه څنګه کول، finden پیدا کول. Teilzeit یعنی وروسته له وخته څنګه کول. Arbeiten یعنی Teilzeit کار کول یا وروسته له وخته کار کول. Einen Friseursalon öffnen خلاصول. بل دی einen Ausbildungsplatz یعنی د مسلکي زده کړو لپاره یو ځای څنګه کول، پیدا کول. finden دلته راځي. ښه، دلته بیا راځو په B برخه کې وایي چې eine یا eine sagt ein Nomen وایي یو سړی یا یو ښځه یو نوم وایي. eine oder eine das Verb او یو دانه هم وایي یو دانه یو سړی وایي Nomen نوم او بل ورته فعل وایي. Üben Sie zu zweit وایي تاسو zu zweit وایي تاسو دا دواړه سره څنګه کوي، تمرین کوي. مثلا یو سړی وایي چې eine Ausbildung یو Ausbildung څنګه کول، machen یو مسلکي زده کړې سرته رسول، فعل machen شو. مثلا دلته بل یو نوم ورته وایي، بل یې فعل ورته وایي. وایي چې einen Deutschkurs besuchen د الماني ژبې کورس ته تلل. ښه، دلته دی Nomen mit ung هغه فعلونه چې د ung سره دي، د ung په واسطه سره ختم شوي دي، چې په آخر کې ung وي یعنی پسوند ung وي. Finden Sie die Verben, sammeln Sie weitere Beispiele وایي تاسې څنګه وکئ دغه فعلونه پیدا کړئ او sammeln Sie weitere Beispiele او د هغې نور مثالونه هم جمع آوري کړئ. مثلا وایي چې die Wohnung، die Bestellung، die Wohnung خو کور ته وایي. بل die Bestellung یو شی هغه کول، یو شي آرډر ورکول یا یو شی آنلاین راغوښتل یا بیشتل کول. او یا هم همدغسې د یو شي آرډر ورکول. بل دی die Einladung دعوتول. die Planung پلان ته وایي. ښه، بل دی aus Verben werden Nomen یعنی هغه فعلونه چې د هغې څخه Nomen جوړیږي یا نوم ځنې جوړیږي. دلته راځي وایي sammeln Sie weitere Beispiele im Text auf Seite 140 وایي تاسو نور زیات د دې مثالونه څنګه کوئ
جمع کوي د متنونو څخه auf Seite 140 د 140مې صفحې د متن څخه. تاسو نور داسې مثالونه راجمع کوي چې ausprobieren werden Nomen چې verb څخه Nomen جوړیږي یا نوم ځنې جوړیږي. مثلا دلته das rauchen rauchen خپله چې دی فعل دی. مثلا موږ وایو چې rauchen Sie آیا تاسو سګرټ څکوئ، خو بیا که نامه ته یې واړوو نو همدغه دلته das ورسره کوو. هر فعل چې هغه تاسو د نوم په حیث باندې استفاده کوئ نو هغې بیا دلته article ورسره داسې استفاده کیږي. das rauchen ist verboten یعنی rauchen چې دی یعنی سګرټ څکول څنګه دي verboten معنی دي. Parken verboten یعنی پارک موټر پارک کول ته منع دي. Betreten der Baustelle verboten یعنی betreten داخلېدل د کار ساحې ته یا د ساختماني کار ساحې ته داخلېدل منع دي. Eltern haften für ihre Kinder یعنی والدین باید د خپلو ماشومانو ته مواظب اوسي یعنی فکر وي ورته چې تر څو باوشټلې ته یا د ساختماني چارو کار ته داخل نشي. ښه بل راځو دلته وایي چې nachdenken über das Lernen یعنی فکر کول په باره کې د زده کړې یا زده کولو. ergänzen Sie die Tabelle und vergleichen Sie im Kurs وایي تاسو دغه ټیبل چې دی دا څنګه کوي ergänzen ډکې کوي und vergleichen Sie im Kurs او همدارنګه په کورس کې څنګه کوي سره مقایسه کوي. دلته لرو چې help mir یعنی زما سره کومک کوي help mir nicht ما سره کومک نه کوي. noch nicht gemacht یعنی تر اوسه ما سر ته نه دي رسولي یعنی دلته بعضې داسې څه درکړي دي چې هغې تاسو سره کومک کوي. تاسو خپله کوم څه چې تاسو سره کومک کوي د دغې لیست څخه تاسو هغه دلته ولیکئ چې کومک در سره نه کوي هغه به دلته ولیکئ او کوم څه چې تاسو تر اوسه سر ته نه دي رسولي هغه بیا دلته لیکئ. مثلا دلته لومړی وایي چې das laute Lesen von Texten یعنی د متنونو لوستل په لوړ اواز باندې آیا دا تاسو سره کومک کوي نه یې کوي او که تاسو تر اوسه پورې دا په لوړ اواز سره متن نه دی ویلی یا دا کار هم سرته نه دی رسولی. das Arbeiten mit Karteikarten یعنی کار کول mit Karteikarten دا کارتای کارتن چې دي د هغو کارډونو ته وایي که تاسو چیرته لیدلي وي بعضې خلک کوچنۍ کوچنۍ ټوټې د کاغذ وي په هغه کې ورقې وي کوچنۍ د کارت په شان باندې یا د کارت په اندازه باندې په هغه کې لغاتونه لیکلي وي یو لغات دوه یا درې بیا د هغې څخه استفاده کوي او هر وخت ورسره وي هغه لغاتونه زده کوي. هغه کارتونه د اکثرو خلکو سره ډیر وي. دا په دلته په آلمان کې حتی تیار خرڅیږي هم نو هغه کارتونو ته کارتای کارتن وایي. دلته اوس راځو چې دا تاسو سره کومک کوي نه یې کوي او که تاسو تر اوسه پورې دا عمل سرته نه دی رسولی. بل دی چې das Arbeiten mit einer Grammatik یعنی کار کول د ګرامر سره یا په ګرامر باندې کار کول. das Nachsprechen von Dialogen vor dem Spiegel یعنی وروسته خبرې کول یا د یو شي تکرارول von Dialogen یعنی د ډیالوګونو تکرارول vor dem Spiegel د آینې مخ ته. آیا تاسو دا کار کړی کومک در سره کوي نه یې کوي او که تر اوسه مو دا سرته نه دی رسولی. das Hören von Texten یعنی د متنونو اوریدل. بل دی das Suchen von Informationen im Internet د معلوماتو پلټل په انټرنیټ کې. دا تاسو کوم څه تاسو سره کومک کوي نه یې کوي او یا هم تر اوسه سرته نه دي رسولي هغه تاسو خپله دلته ولیکئ. بل دی Höflichkeit Höflichkeit یعنی توقع درلودل یا یو شي ته هیله درلودل یو شي ته هیلهمن کېدل. په دری کې ورته ویلی شو چې آرزومند بودن یو شي ته هیله درلودل. am تلیفون دا هم د هوغن برخه ده وایي چې یا د اوریدلو برخه ده وایي چې am تلیفون یعنی په تلیفون کې hören Sie das Gespräch kreuzen Sie die richtigen Aussagen an وایي په تلیفون کې تاسو اورئ دغه انټروي kreuzen Sie die richtigen Aussagen an وایي تاسو څه کوئ kreuzen یعنی دا چلیپا کوئ die richtigen Aussagen یعنی صحیح جملې تاسو څنګه کوئ چلیپا کوئ. دا اصلا انکریوزن دی
د ان دلته راغلی او کریوزن دلته دی، یعنی trennbar verb شو. اوس دلته وایي چې لومړۍ جمله کې Frau Karlbach spricht mit Herrn Bach، یعنی Frau Karlbach یا اغلی کالباخ چې د هغه خبرې کوي د ښاغلي باخ سره. بل دی هغباخ ist nicht da، وایي هغباخ ښاغلی باخ چې دی هغه نشته دی یا موجود نه دی. Frau Karlbach ruft an، وایي اغلی کالباخ ruft an زنګ وهي weil sie gern einen Termin mit Herrn Bach hätte، وایي ځکه چې دا غواړي چې د ښاغلي باخ سره یو ترمین یا د ملاقات یو وخت واخلي. Die Besprechung dauert bis 15 Uhr، وایي Besprechung یعنی د ډسکشن یا ویلی شو ملاقات چې دی یا خبرې اترې چې دي دا څومره وخت dauert یعنی طول نیسي 15 ساعت، یعنی تر 15 ساعتونو پورې، یعنی په دې معنی چې 15 اوه دلته 3 بجو ته وایي ماسپښین یا مازدیګر 3 بجې. Frau Karlbach möchte keine Nachricht hinterlassen، یعنی اغلی کالباخ غواړي چې کوم نخریشت یا میسج hinterlassen پرې نږدي. hinterlassen څنګه پرې نږدي، یعنی دلته اکثره وخت په آلمان کې یو څوک چې چاته زنګ وهي د هغې نمبر بند وي نو بیا ځواب ورکوي چې تاسو هغې ته خپل میسج پرېږدئ. د کمپنۍ د خوا دا سیسټم دی. نو تلیفون په خپله یو زنګ وهي، کله چې تاسو زنګ ووهئ د هغې څخه وروسته هغه یو زنګ درته وهي چې کله چې دغه ټوټ علامه یا زنګ ټوټ وشي یا زنګ وشي د دې څخه وروسته تاسو خپل میسج ووایئ، هغه ثبت کېږي، بیا هغه سړي ته لیږل کېږي. هغه سړی چې کله موبایل یې بند وي کله یې خلاص کړي نو هغه میسج ورته وړاندې کېږي یا هغه میسج ګوري. بل دی وایي چې Frau Karlbach möchte Herrn Bach später noch einmal anrufen، وایي اغلی کالباخ غواړي چې وروسته بیا یو وار بیا ښاغلي باخ ته څه وکړي، زنګ ووهي. ښه راځو دلته بیا وایي چې eine Rollenspiel، وایي د یو رول بازی کول. Lesen Sie die Redemittel، وایي تاسو ولولئ دغه د خبرو اترو ابزار. wählen Sie einen Rollenkarte او انتخاب کړئ یو د رول یا رول لوبولو یو کارت aus und üben Sie die Dialoge، او همدارنګه تمرین کړئ د ډیالوګ یعنی ډیالوګونه mit Ihrem Partner یا Ihrer Partnerin، د تاسو د پارتنر او یا هم پارتنر سره. دلته لومړی کارت دی، په دې کې وایي چې Granzu plus Frau Müller، وایي ښاغلی ګرانڅو او اغلی موله. Herr Granzu ruft bei der SBK Software GmbH an und möchte Herrn Tauber sprechen، وایي Herr Granzu زنګ ووهلو SBK Software کمپنۍ ته und möchte او غوښتلې چې او غواړي چې د Herrn Tauber سره sprechen خبرې وکړي. der aber nicht da ist، وایي هغه ولې هغه موجود نه دی، یعنی هغه نشته په کمپنۍ کې. Herr Granzu hinterlässt seine Telefonnummer und bittet Rückruf، وایي Herr Granzu وایي ښاغلي ګرانڅو د هغې دپاره په میسج کې hinterlässt په میسج یا پیغام کې هغې ته خپل تلیفون نمبر پرېښود und bittet او د هغې څخه یې وغوښتل چې Rückruf، یعنی چې بیا کله یې دا نمبر وکتو بیرته ورته زنګ وهي. Ihr braucht dringend einen Termin mit Herrn Tauber، وایي دی dringend یعنی زر ضرورت لري یا په وایي چې په عاجله توګه ضرورت لري څه ته einen Termin یو ترمین یا د ملاقات وخت ته د Herrn Tauber د ښاغلي ټاور سره. دویم ډیالوګ دی، په دې کې وایي چې Frau Rodriguez plus Herr Klein، وایي اغلی Rodriguez او ښاغلی Klein. Frau Rodriguez ruft beim Goethe-Institut in München an und möchte Herrn Schmidt sprechen، وایي اغلی Rodriguez زنګ ووهلو Goethe-Institut چې په مونشن کې دی und möchte Herrn Schmidt sprechen، او غواړي چې د شمیت سره خبرې وکړي. Herr Schmidt ist
in einer Besprechung وای هغه شمېر چې دی هغه په یو میټینګ کې دی. Besprechung میټینګ ته وایي. په یو میټینګ کې دی. Frau Rodriguez hinterlässt die Nachricht وایي اغلې Rodriguez هغې ته یو پیغام پرېښود یا یو میسج یې ورته پرېښود dass die Flüge nach Madrid reserviert ist چې پروازونه مادرید ته څنګه دي ریزرو شوي دي د مخکې نه ریزرو شوي دي. ښه اوس دلته دریم ډیالوګ کې لرو چې پاوژو او یا ورسره پلوس هغ دوپل اغلی جو او ورسره ښاغلی دوپل. Frau Zhu ruft aus China im Institut für Auslandsgermanistik an. وایي Frau Zhu زنګ وهلی دی د چین څخه im Institut für Auslandsgermanistik an. وایي دغه د انسټیټیوټ ته چې دا په نامه دی د Auslandsgermanistik په نامه باندې دی. Sie möchte Frau Zahn sprechen. وایي دا غواړي چې د Frau Zahn سره خبرې وکړي د هغلې څان سره خبرې وکړي. Die aber leider heute nicht da ist. وایي خو متاسفانه چې هغه یا خوشبختانه چې بدبختانه یا متاسفانه چې هغه څنګه ده نشته ده. Die Verbindung ist sehr schlecht. وایي Verbindung یعنی ارتباط تلیفوني ارتباط چې دی ist sehr schlecht یعنی کیفیت یې ډېر خراب دی د ارتباط یې. Frau Zhu غواړي dass Herr Doppel lauter und langsamer spricht. وایي Frau Zhu غواړي چې ښاغلی دوپل باید په لوړ آواز او په کم سرعت سره په لوړ آواز او سوکه خبرې وکړي. Herr Doppel notiert وایي دا یادداشت کړ dass Frau Zhu wissen möchte وایي Frau Zhu غواړي چې پوه شي ob ihre Bewerbung angekommen ist چې د هغې Bewerbung یا درخواست راغلی دی او که نه. ښه دلته راځو اوس بیا هم Redemittel دي یعنی د خبرو اترو ابزار دي. Telefonieren am Arbeitsplatz چې څوک د کار په ځای کې تلیفون کوي د یو ځای څخه بل ځای ته څنګه په کومو جملو سره باید شروع کړي څنګه کومې جملې استفاده کړي دا د تلیفون کولو لپاره مهمې جملې دي. ولې لومړی دی وایي چې sich vorstellen د خپل ځان معرفي کول. لومړی یو ځای ته مو زنګ ووهه ورته وایي چې guten Tag hier ist مثلا دلته خپل نوم ورته وایي یو چاته وایي چې ښه ورځ یا مثلا guten Morgen یا guten Abend. هر وخت چې وي د هغې مطابق تاسو چې څنګه زنګ اوکې کړ هغه سړي یا دوهم شخص تاسو ورته وایي چې hallo guten Tag hier ist دلته به خپل نوم ورته وایي hier ist دا شی او یا هم وایي چې hallo guten Tag mein Name ist یعنی د ما نوم چې دی دا شی دی یا دا جمله وایي چې here ist بیا خپل نوم وایي او یا که دا نه وایي دې په ځای دا هم ویلی شي چې hallo guten Tag mein Name ist دا شی زما دا نوم دی. بیا د هغې نه وروسته وایي sich verbinden lassen که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا د یو شخص سره خبرې وکړئ sich verbinden lassen د یو چا سره خپل ځان په ارتباط کې کړئ. مثلا تاسو یو سکرتریات ته زنګ ووهه په هغه سکرتریات کې تاسو د هغه سکرتر سره هم کار نه دی د یو بل چا سره هم کار دی هغه تاسو د هغې سره څنګه کوي نښلوي مو ورسره یا تلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګوي. دلته ورته وایي چې نو دې ته وایي چې sich verbinden lassen د یو چا سره خپل ځان اړیکه نښلول یا تاسو د هغې سره خبرې کول. دلته وایي چې ich möchte mit Herrn یا Frau دغه هر څوک چې دی که نارینه وي Herrn که وي ښځینه وي Frau د هغې نوم دلته لیکئ د هغې سره زه غواړم چې د هغې سره خبرې وکړم. Könnten Sie mich bitte mit Herrn یا Frau verbinden آیا کولی شي چې ته زما اړیکه د هغې سره ونښلوي یا د هغې سره ما په ارتباط کې کړي. دلته بیا که چیرې مثلا ein Nachricht hinterlassen که چیرې غواړئ چې د هغې لپاره یو پیغام پرېږدئ نو بیا دلته بیا وایي چې könnte ich eine Nachricht für Herrn یا Frau hinterlassen
دلته چې هر څوک دی د هغې نوم ولیکئ. بیا کولی شئ چې کولی شم چې زه د هغې دپاره یو پیغام پرېږدم، مثلا سکرتریات ته زنګ ووهه، هغه وایي چې مثلا دا شخص نشته، ته ورته وایې چې ایا زه کولی شم هغې ته یو میسج پرېږدم چې کله هغه راشي تاسو دا میسج ورته ورکړئ یا دا خبره ورته وکړئ. ورته وایي چې es ist dringend. Ja, Herr یا Frau هر څوک چې دی د هغې نوم möchte mich bitte unter der Nummer zurückrufen. بیا تاسو کولی شئ چې یو چا ته ووایئ چې دا مثلا دا تلیفون یا دا خبره عاجله ده، dringend عاجل دی. هغ یا مثلا سړی راغی، اوس هغه سړي ته وایي چې کوم سړی چې نشته دی، او مثلا ما زنګ ورته وهلی، زه هغه سړی غواړم، هغه سړی نشته، اوس هغې دپاره مې پیغام پرېښود، دا پیغام مې ورته پرېښود چې es ist dringend. هغ یا هغه سکرتره سړي ته وایي es ist dringend، دا عاجل دی. هغ یا Frau دغه څوک مثلا د ما نوم ورته اخلي، هغه سړي ته ورته وایي چې möchte mich bitte unter der Nummer zurückrufen. یعنې د ما میسج یې ورته ورکړ چې د ما سره بیرته تماس ونیسه. zurückrufen ما ته بیرته زنګ ووهه. ښه، دلته اوس راځو بیا den Grund für den Anruf nennen. یعنې den Grund یو دلیل د زنګ وهلو دپاره ذکر کول، یو دلیل ورته ذکر کول. یعنې مثلا تاسو یو ځای ته زنګ وهئ، هغه وایي چې زه تاسو دپاره څه کولی شم، تاسو ورته وایئ چې ما زنګ وهلی دی چې زه د دې شي باره کې باندې پوښتنه وکړم، ما زنګ وهلی دی ځکه چې یو خپل خدمت یا خپل کار ورته وایئ، هغه دلیل یې ورته وړاندې کوئ. دلته مثلا وایي چې ich rufe an، یعنې ما زنګ وهلی دی چې weil ځکه چې څه مثلا دا مشکل لرم، هغه مشکل به دلته خپله بیا بیان کوي یا به ووایي. بل دی وایي چې ich habe eine Frage، زه یو سوال لرم. په دې ډول باندې هم تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. ich möchte wissen ob، زه غواړم چې پوه شم، ob چې دغه شی څنګه کیږي، هر څه چې دي هغه به تاسو دلته بیا ولیکئ. es geht یعنې بیا هم هماغه معنا ده چې ما څه شي ته زنګ وهلی یا زه څه غواړم. es geht دلته به بیا د خپل کار دلیل ووایئ. بل دی sich bedanken und verabschieden، یعنې خبرې مو وکړې، د هغې څخه وروسته تاسو غواړئ چې د هغې څخه مننه وکړئ او verabschieden خدای پاماني ورسره وکړئ. ورته وایي چې vielen Dank für Ihre Hilfe، یعنې مننه تاسو د کومک څخه. für die Auskunft هم هغه ته وایي یعنې مننه د معلوماتو نه مو، danke مننه یا تنها دا هم ویلی شئ او داسې هم. او مثلا موږ تاسو مخکې مو هم ویلي وو کله چې د یو چا څخه خدای پاماني اخلو، همدغسې که ورسره وینو نو ورته وایي چې auf Wiedersehen، یعنې ستاسو د بیا لیدو په هیله. که چیرې په تلیفون کې ورسره خبرې کوو، یعنې په دې معنی چې ستاسو د بیا غږ اورېدلو په هیله، نو بیا به وایئ چې auf Wiederhören. ښه، دلته بیا بل متن دی، په دې کې وایي چې jemanden unterbrechen، یو څوک مثلا د یو چا خبرې قطع کول، یو څوک خبرې کوي، تاسو خبرې قطع کوئ، یعنې په منځ کې یو خبره ورته کوئ. nachfragen او د هغې څخه بیا پوښتنه کوئ، خبرې قطع کوئ او پوښتنه ځنې کوئ. نو په دې صورت کې ورته وایي چې Entschuldigung، بښنه غواړم، dass ich Sie unterbreche، یعنې بښنه غواړم چې زه تاسو څنګه کوم، خبره مو قطع کوم. Könnte Sie das bitte wiederholen؟ آیا کولی شئ چې دا بیرته څنګه کې wiederholen تکرار کړئ. Könnten Sie bitte lauter oder langsamer sprechen؟ کولی شئ چې ته په لوړ اواز او یا هم په سوکه ډول سره خبرې وکړي. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen؟ آیا غواړئ چې ته یو ناخریشت یا یو پیغام پرېږدې. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې مثلا دلته د خپل زنګ وهلو دپاره یو دلیل چې وړاندې کوئ، ته مننه چې ځینې کوئ، دلته یو میسج چاته پرېږدئ، او دلته هم د یو چا مثلا خبرې کوي، خبرې قطع کوئ او د هغې په منځ کې خبره کوئ او یا هم د هغې څخه پوښتنه کوئ. ښه، راځو بیا هم 140 صفحې ته او د 9 فصل اخري صفحې ته. په دې کې وایي چې وایي Sprachschatten ihre Partnerin یا Partner
bittet sie um etwas یعنی Sprachschatten یعنی د خبرو اترو تبادله. Ihre Partnerin یعنې د تاسو شریکه او یا هم تاسو شریک bittet sie um etwas د تاسو څخه د یو شي غوښتنه کوي. spielen sie ich وایي تاسو په دغه ډول باندې یو د بل سره څنګه وکئ بازی یې کوي، دا رول بازی کوي. دلته مثلا وایي چې könntest du bitte das Fenster zumachen وایي آیا تاسو کولی شئ چې یعنې könntest کله چې دغه املاوت سره د هغې استفاده شي یعنې موږ تاسو په مؤدبانه غوښتنه چې کله د یو چا نه کوو نو په مؤدبانه ډول سره بیا موږ تاسو وایي چې könntest du bitte das Fenster zumachen بیا könntest یا hättest دغه د استفاده کوو املاوت سره چې کوم دي. نو دلته وایي چې دا مؤدبانه غوښتنه کوي وایي چې آیا تاسو کولی شئ چې دا کړکۍ فنسټر کړکۍ ته وایي zumachen بنده کړئ. موږ تاسو یو په مثلا په انګلیسي کې وایي چې open the door یا open the window یا هم close the door یا close the window وایي. په پښتو کې هم موږ تاسو په عیني شکل لرو، خو په الماني ژبه کې بیا مثلا نشو ویلی چې könntest du bitte das Fenster öffnen نشو ویلی، یعنی دا یوه تحت لفظي شاید صحیح راشي خو د معنا د لحاظه دا صحیح نه راځي. په الماني کې دې ته zumachen وایي، یعنی بندولو ته zumachen وایي او خلاصولو ته بیا aufmachen وایي. وایي آیا تاسو کولی شئ د کړکۍ څنګه کوئ بنده کړئ. دا ورته وایي چې das Fenster zumachen وایي دا Fenster یعنی کړکین بند کړم. دا ورته وایي ja natürlich وایي هو واقعا. دلته ورته وایي چې könntest du mir bitte das Wörterbuch geben وایي آیا کولی شي چې ته ماته دا ډکشنري یا Wörterbuch یا د لغتونو کتاب ماته راکړې، تاسو ماته راکړې. دا ورته وایي چې das Wörterbuch وایي د لغتونو کتاب یا ډکشنري. دا ورته وایي چې ja klar وایي هو. دلته ورته وایي چې könnten Sie bitte lauter sprechen وایي آیا کولی شئ تاسو په لوړ اواز سره خبرې وکړئ. دا ورته وایي چې lauter sprechen په لوړ اواز خبرې. دا ورته وایي چې ja natürlich وایي هو بله. دلته دا ورته وایي چې hättest du ein Taschentuch für mich وایي آیا ته کولی شئ چې ماته یو Taschentuch یعنې جیبي دستمال راکړې. دا ورته وایي چې ein Taschentuch وایي یو جیبي دستمال. دا ورته وایي ja. یعنې په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې یو چا څخه مؤدبانه غوښتنه وکړئ. دلته وایي چې höfliche Bitten mit könnten und hätten یعنی مؤدبانه غوښتنه د یو چا څخه د könnte او hätte په واسطه سره. könnten Sie das bitte höflicher sagen وایي کولی شئ تاسو دا په مؤدبانه شکل سره ووایئ. دلته مثلا دا وایي چې könnten Sie mich bitte vorbeilassen وایي آیا کولی شئ ته ماته یعنې لاره راکړئ چې زه vorbeilassen یعنې زه مخته لاړه شم. ښه دلته دا ورته وایي چې aber gerne وایي هو ولې نه یعنې په خوښۍ سره. دلته اوس دا وایي چې haben Sie heute Zeit وایي آیا تاسو اوس وخت لرئ. دغه جملې دا اوس تاسو څنګه وکئ په مؤدبانه شکل باندې. تاسو دلته بیا سوالونه دي په مؤدبانه شکل، دلته په غیر مؤدبانه یا په عادي ډول باندې دي. تاسو دلته په مؤدبانه شکل باندې دا سوالونه بیا وکئ. مثلا وایي چې haben Sie heute Zeit وایي آیا تاسو اوس وخت لرئ. دلته بیا وایي چې kann ich an deinem Computer arbeiten وایي زه کولی شم تا په کمپیوټر کې کار وکړم. بله پوښتنه دا وایي چې geben Sie mir 2 Flaschen Mineralwasser وایي مهرباني وکړئ ماته راکړئ 2 بوتله منرال اوبه. verbinden Sie mich bitte mit Frau Müller وایي verbinden Sie mich وایي مهرباني وکړئ زما اړیکه ټینګه کړئ د چا سره؟ Frau Müller د اغلې مولر سره. haben Sie mal kurz einen Kuli وایي تاسو څه وکئ وایي کولی شم چې زه د یوې دقیقې دپاره یا د لږ ساعت دپاره څه کولی یعنې قلم ولرم، یعنې تاسو کولی شئ ماته قلم راکئ. ښه دلته بیا راځو بیا وایي چې wünsche Höflichkeit könnte hätte wünsche یعنې خواهشات د یو چا څخه د یو شي آرزو کول. Höflichkeit یعنې په مؤدبانه ډول باندې یعنې هیله درلودل د یو چا څخه د könnte او hätte په واسطه سره. ergänzen Sie die Tabelle im Heft وایي تاسو
دغه ټیبل په خپلو څنګه کتابچه کې هغه کوي ډک کړئ. په پریزنس کې مثلا د کون دپاره څه استفاده کوو په دغه هغه سره پرسونال پرونومن سره، او د هابن دپاره په پریزنس کې کوم استفاده کوو، او هوپلیکایټس فورم کې بیا کوم هغه ورسره استفاده کوو. په هوپلیکایټ کې دلته موږ تاسو ویلي چې کونټې او هټې دی، او په پریزنس کې کونن دی. ښه، بیا د دې سره د دې مطابق ګردان کیږي. دا ګردان کیږي مثلا du hättest, sie hätten، یا du konntest، sie konnten. همدغسې په دې کې هم تاسو خپلی بدل کړئ. ښه، بیا دلته راځي چې وایي چې هوپلیکایټ هوغن und begleichen. وایي هوپلیکایټ مؤدبه یو آرزو یا هیله. دلته هوپلیکایټ مطلب دی یا معنی یې ده آرزو یا هیله، آرزو درلودل یا هیله مند کېدل. ویلی شو هوغن und vergleichen sie، وایي واورئ او مقایسه یې کوئ. was klingt für sie hofflich، وایي تاسو دپاره کوم یو هغه ښکاري، همغه مؤدب معنا ده، مؤدبیت یا مؤدب ډول باندې. دلته وایي تاسو دپاره کوم یو مؤدبانه ښکاري. کومه مختلفې جملې دي دا د هوغن برخې مربوط کېږي. تاسو واورئ او بیا ووایئ چې کوم یو مؤدبانه ده او کوم یو نه ده. دلته وایي چې هوپلیشس sprechen interkulturell، یعنی په مؤدبانه ډول باندې بین الفرهنګي خبرې کول. Wie macht man das in ihrer Sprache، یعنی دا تاسو په ژبه کې څوک څنګه په مؤدبانه ډول باندې خبرې کوي. in ihren Sprachen، او یا هم تاسو په ژبو. Höfliches Sprechen heißt in den meisten Sprachen، وایي مؤدبانه ډول باندې خبرې کول، په مؤدبانه ډول باندې خبرو کولو ته په نورو ژبو کې وایي څه وایي dass man bitte und danke sagt und sich entschuldigt. یعنی خلک څه کوي bitte د یو شي غوښتنه کوي und danke او د هغې څخه بیا د یو چا څخه تشکر یا مننه کوي، تشکر یا مننه ورته وایي und sich entschuldigt، او یا هم د هغې څخه څه کوي sich entschuldigt، د هغې څخه د بښنې غوښتنه کوي، معذرت غواړي د هغې څخه. Man kann mit Wörtern höflich sein، یعنی کولی شي، وایي سړی کولی شي چې د Wörtern د کلماتو سره مؤدبانه واوسي. aber auch mit der Betonung und mit der Körpersprache، او همدارنګه نه تنها دا چې په کلماتو کې مؤدبانه واوسي، یعنی د هغې باډي لینګویج، او دلته وایي چې Körpersprache یعنی د هغې بدني ژبه، یعنی څنګه باید لاس ورسره یا خوله یې څنګه وښوري ورسره، یا لاس څنګه ورسره وښوروي، چهرې یې باید څنګه وي، یعنی د بدني ژبه یې، او همدارنګه د هغې اواز هم وایي باید څنګه وي، مؤدبانه وي. یعنی داسې نه وي چې خبره یې تاسو مؤدبانه وي خو په کار باندې غږیږئ، یعنی تندی مو تروش نیولی وي. یعنی باید تاسو څنګه چې تاسو په مؤدبانه ډول باندې خبرې کوئ همغسې مو چهره، حرکات د بدن هم ورسره مؤدبانه وي. in vielen Ländern ist es höflich، وایي په زیاترو هیوادونو کې دا مؤدب ډول دی. wenn man den Dialogpartner nicht direkt anschaut، وایي چې څوک د ډیالوګ پارټنر یعنی خپل د ډیالوګ د خبرو کولو کوم شریکې چې دی یا مقابل شخص چې دی هغې ته په مستقیم ډول باندې یو څه نه ښیي. und wenn man leise spricht، او په څنګه په leise یعنی په ټیټ اواز سره څه کوي، خبرې کوي ورسره. in manchen Sprachen zum Beispiel auf Englisch ist eine hohe Stimme am Satzanfang höflich، وایي په ډېرو ژبو کې په ډېرو ژبو کې zum Beispiel د مثال په ډول سره په انګلیسي کې auf Englisch په انګلیسي کې ist eine hohe Stimme am Satzanfang höflich، یعنی په یو لوړ اواز د جملې په سر کې څنګه دی، höflich مؤدبانه حرکت دی. نو دا هم اوس موږ تاسو د نهم درس آخري صفحه وه.
بیا هم د نهم درس اوبونګن دي یعنی تمرینات دي چې دا تمرینات باید تاسو په خپله سرته ورسوئ او دا ستاسو کورنۍ وظیفه ده یا کورنۍ دنده مو ده. بیا هم د نورو درسونو دپاره او نورو درسي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب او د همدې چینل له لارې مونږ تعقیب کړئ. نو بیا هم زموږ سره اوسئ.